چې تاسو به زمونږ په مشرانو باندې تخت و تاج کوئ، تاسو به مونږ ته ترورستان ویلې، تاسو به مونږ ته ورانوونکي و شر و فساد او مختلف القابونه راکول، ورانکار او ترورست. نه، نور چې تاسو سترګې برګوئ مونږ به سترګې درنه ویستلي و په جبو کې به هم درته اچولي. خبردار، نور د تاسو دروغ نه چلیږي. خبردار د امریکا جاسوسانو، د دې ملت خلکو خپل رښتینې استازي پیژندلی دي. دا د موږ رښتینې استازي دي چې امریکا سره د اشغال د پای ته رسولو تړون لاسلیک کوي. دا زموږ اتلان دي، دا زموږ په زندانو کې دا چې د تکبیر ملکوتي اوازونه د صلیبیانو په مخ کې اوچتول، موږ په دغه خلکو ویاړ کوو، نه په هغه چا باندې چې د اشغالګرو بوټونه یې برشول او د هغوی په سینو باندې میډالونه ټومبل. موږ ته داسې اتلانو ضرورت ده. څه فکر مو کړی و؟ تاسو موږ نشئ زغملی، موږ ته معلوم ده. تاسو موږ له یو قلم سره نشئ زغملی، له ټوپک او له لنچر سره به مو څه وزغمی. خو دا به هر څه موږ په تدبیر باندې کوو، په حوصله باندې چې څنګه دا انقلاب موږ مخته ویوړه د موږ مشرانو، انشاءالله همداسې په حوصله به مخکې ځو. که له چا مخکې نه شو له چا کمیږو نه. وروسته تګ به نه وي، انشاءالله پرمختګ ده. د دې ملت ځورېدلي او کړېدلي خلکو افغانانو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې که د موږ مشران معاملهګر وای، د موږ مشرانو خیانت کولی، نن به مو دا تاریخي، نن نه 3-4 میاشتې مخکې به مو دا تاریخي شیبې نه وي لیدلې. موږ هر وخت اشغالګرو ته ماته ورکړې، خو په سیاسي ډګر کې موږ مات کړي وو. خو الحمدلله دا ځیرکه مشرانو چې امریکا ته په سیاسي ډګر کې ماته ورکړله، لله الحمد موږ ته افتخار کوو. نن چې په ویاړ او په جرأت باندې غږیږو، دا د څو استشهادیانو او اتلانو او غازیانو سرښندونکي کارنامې وې. زمری ته وګوره، ماشاءالله. زموږ د سټوډیو همکار نه مو هیله دا ده چې سټوډیو را سره کنټرول کړي او هغه لینک موضوع هغه د لایف خپرونې واچوي. لینک خو به زه اچوم، لینک خو زه قاري صاحب ته لیږم، خو هغه لینک هم زه نشم لیږلی. لینک زه اچوم، قاري صاحب محترمه د موضوع په سر باندې اچوم، د ما په واتساپ کې ستونزه ده، نشم کولی چې لینک کاپي کړم. لیپټاپ کې لږه ستونزه ده، انشاءالله دا ستونزه حل شي، هر څه به صحیح شي. او دغه سټوډیو نه دغه مشکل ماته وي، بل سټوډیو نه چې راځم بیا دا مشکلات نه وي، چون په دې سټوډیو کې زه همکار لرم. الحمدلله هغه ما سره ډېره مرسته کوي، په همکاري را سره کوي. الله دې ورسره ښه وکړي، په نیکو دعاګانو کې یاد ساتي. فی سبیل الله الحمدلله موږ سره خپل وخت او خپل ټیم او قیمتي وخت را سره مصرفوي. سټوډیو ته نه ده راغلی، انشاءالله را به شي. هیله مو دې ته چې موږ سره همکاري وکړي. د لایف خپرونې لینک مې قاري صاحب اچولی، ته لایف نه وو، زه بېرته چې راځې لینک د هماغه لینک کلیک کړه. زه نشم کولی چې تا ته په شخصي کې لینک ولیږم، متاسفانه عذر مو ومنئ. لایف خپرونه دا د همکار مې راغی، الله پاک دې سره ښه وکړي. محترم همکار ورور قاري صاحب، لینک ما کاپي کړی ده، دغه لینک به زه ولیږم، ته دا موضوع او تاریخ ولیکه. الله دې سره ښه وکړي. زه دا لینک به دې تاریخ نه قاري صاحب ته ولیږم، هغه اسانه ده انشاءالله، لینک څه مسله نشته. الله دې تا سره ښه وکړي، الله مو تکلیفونه قبول کړه. دا مبارزه چې روانه ده الحمدلله، دا د ډېرو خلکو همکاري ده، مرسته ده. ډېر خلک موږ سره الحمدلله په دې بریالي ډګر کې له هر طریقه مرسته کوي. د آی ډي مشکل نشته، د پیج نشته، د هیڅ شي مشکل نشته، د هیڅ شي چې هر شی غواړو هغه خدای پاک مهیا کوي. چې هر څه غواړو داسې خدای پاک دا د موږ کار روان کړی ده چې زه په خپله ورته حیران پاتې یم. زمریان ماشاءالله، الله مو مه کموه، د نړیوالو په سترګو کې ازغي. ښه ملګرو، چې تر هغو پورې قاري صاحب نه راغلی، هېڅوک د سټوډیو ته د راتلو کوشش مه کوئ، دا به تاسو موږ سره مرسته وي. د سټوډیو ته د راتلو سټوډیو ته د راتلو کوشش مه کوئ. تاسو لایف ځان سره شیر کړئ. نن مو جالب معلومات قاري صاحب راوړي دي، جالب معلومات. حیران بشئ د دې سپین سترګو جاسوسانو،
د CIA مزدورانو، د بلیک واټر نوکرانو، د افغانانو قاتلانو ته حیران به پاتې شئ چې دا څه رقم معاملې په دې 18 کالو کې د لغړې دیموکراسۍ تر چتر او سوري لاندې شوي دي. دوی چې په اسلامي نظام تخت و تاج کوي، دوی چې کفري نظام او دیموکراسۍ تلابي کوي، خو د دغه ورځې دپاره یې کوي چې په دیموکراسۍ کې د دوی لپاره هر څه حقوق مهیا دي. دوی هر څه کولی چې دیموکراسۍ تر سوري لاندې پټ کړي، چې څه کوي، غلا کوي، جرم کوي، زنا کوي، لواطت کوي. سټوډیو مه ډکوئ ملګرو، سټوډیو مه ډکوئ. زه قاري صاحب ته لینک لیږم. نو هیله مو دا ده چې تاسو لایو خپرونه شیر کړئ. اگر که موږ نن لایو خپرونې ته نه ومه جوړ، قدرتي کار ده چې کله زه نه غواړم چې لایو وکړم، په هغه ورځ ډېر دلچسپ ورسي، ډېر مهمه خبر، ډېر رسواکنه خبر د دوی لپاره د موږ لاس ته راشي، نو بیا مجبوره دا خپل دند او مسؤلیت بولو چې تر تاسو یې ورسوو. دا خپله دند او مسؤلیت بولو چې تاسو آګاه کړو، دا ملت آګاه کړو چې تر څو پورې نور د دې خلکو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې را نشي، د دې مزدور او غلام رسنیو تر تاثیر لاندې را نشي. ملګرو هیله مو دا ده سټوډیو خالي کړئ. موږ پرېږدئ چې تاسو ته ښه لایف خپرونه، ښه خدمات مزدار وګرځو، ښه په ارامه مغزو یې وکړو. دلته تاسو سره هلته هغوی سره د تی بیا سړی لږ ذره دا محترم قاري صاحب خطا که قاری صاحب فراغ است. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایف خپرونې ته په خیر راغلی. له ښو معلومات او جالب معلومات سره لایف خپرونه مو شروع کړه. تا ته انتظار او مهرباني وکړه، موږ درته میلمانه راخلو. وعلیکم السلام ورحمت الله. سترګن الله صاحب مننه کوم. ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. نو زه هم راغلم، لږ مې ځان کړو، بخښنه غواړم. نو موضوع خو هم تاسې اچولې ده، د CIA پخوانی جاسوس رحمت نبی الله هم په رسنیو کې سپین سترګۍ درواغ وایي. دی لګیا ده، تاسې به د ده لایف یوه لحظه شاید کتلی وي، لیدونکو به هم لیدلی وي. رحمت نبیل د شمشاد سره لګیا ده، داسې لګیا ده لکه شراب چې وهلی وي، همدا اوس تازه شراب وهلی وي، د شرابو د نشې نه راپورته شوی وي، او ډېر مړې سترګې نیولې دي، او ډېر په ذلت کې لګیا ده. علت دا ده چې د ده څېره ملت ته رسوا شوه، د ده اصلي شکل ولس ته څرګند شو چې دا سړی د سولې څومره کلک دشمن ده، او د هېواد نه د انګریزانو د وتلو څومره سخت په اندېښنه کې کړی ده. او دی په افغانستان کې د خراسان، یعنی که دته د داعش د خراسان څانګې مشر ووایو مبالغه به نه وي چې دا سړی په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ده. دی په کابل کې د ترور او د عام افغانانو د وژنې پلانونه عملي کوي. دی مبین صاحب دی لګیا ده، اوس خبرې کوي. ما یوه لحظه د ده خبرې ولیدې. دی وایي چې د جیش محمد او د لشکر طیبه او فلان او فلان او حقانی ډله او فلان، دا ډېر کسان یاد کړله، ډېرې زیاتې ډلې یاد کړي چې دا ټوله ډلې او داعش سره یو دي. د ده تعبیر هم ډېر عجیبه و، د لاسونو کې ګوتې سره ورته کړې، دا تعبیر هم داسې ګونګ تعبیر و لکه یو چا چې په مرۍ کې نیولی وي، یا لکه ډېر د فشار لاندې چې یو غږیږي خبرې کوي. ډېر یعنې تاسې کله د ده مرکه تاسې وګورئ، د ده د شکل نه تاسې معلومولی شئ چې سړی څومره د فشار لاندې ده، او څومره دی د روحي فشار لاندې ده. داسې معلومیږي لکه بیخي شراب چې وهلی وي، نشوي بیخي، داسې معلومیږي دا سړی. علت دا ده چې دا سړی غواړي د افغانانو په سترګو کې خاورې واچوي. یعنی دا خو ډېر روڼ حقیقت دی چې داعش او جیش محمد او لشکر طیبه دا جلا جلا ډلې دي، بلکې داعش د هغوی تکفیر کوي، هغه کافر بولي، هغه کافر بولي، په مطلق ډول اعلان کوي هغه کافر بولي. او دا سړی دومره دا ولس ته دومره احمق ښکاري، دا ولس ته دومره کمعقل او بېوقوف ښکاري چې دی هغه هم د داعش یوه برخه بولي. حال دا چې داعشي فکر چې دا داعش هغې باندې د کفر حکم کوي، هغه کافر بولي. خو د دې سړي تحلیل دومره د واقعیتونو د ولس د پوهاوي نه ډېر لرې ده، او دومره دی لرې لرې لګیا ده. نو
که متاسفانه قاري صاحب مو له لاسه ورکړي انشاءالله بیا به قاري صاحب لایف خپرونې ته راشي. ما مخکې هم تاسو ته وویلې چې دوی نشي قاري صاحب مهرباني وکړه. مبین صاحب زما غږ لرئ؟ هو غږ دې لرو، مهرباني وکړه لایف خپرونه شیر کړئ د سره ملګرو. ستاسو همکاري ستاسو مرسته مونږ لا د بریا خواته بوځي. مونږ ځان ته دا لایف نه کوو د مظلومانو د مظلومو هیوادوالو د دغه جاسوس او یقین وکړه مبین صاحب ما ورته خو که فکر دی نن مو فیصله کړې وه چې لایف به نه کوو، نن مو چوټي کوله، خو دا د اوریدونکو شوق د دوی لیوالتیا د دوی دغه مینه موږ مجبوروي چې بس یو څه ځان د خوب نه وباسو، ځان په تکلیف کو، خو هغه د دوی هغه لیوالتیا او د دوی هغه شوق پوره کو. نو ملګرو تاسو هم یو همکاري وکوئ چې دا لایف شیر کړئ، څومره ګروپان چې وي د واتساپ د فیسبوک د ټویټر هلته دا لایف شیر کړئ چې ملګري را خبر شي. ډېر وخت موږ د ملګري ګیله کوي چې موږ ته د لایف لینک نه رسیږي، نو تاسو یو همکاري کوئ چې دا لایف شیر کوئ. نو مبین صاحب که تاسو کسان هم را اخلئ، ما خو لږ وضاحت وکولو د نبیل په اړه خو ډېر واقعیتونه څرګند شول او ډېر نور واقعیتونه به هم څرګند شي. د نبیل مخکې وضاحت شوی مهرباني الله دې تاسو سره ښه وکړي. همداسې په ورو مخکې ځو تر هغو پورې اورېدونکي م راخلئ، دوی نظرونه م واخلو، نوې خبرې مخې ته راځي، ټولو ته به جواب ورکوو. خان وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم. قاري صاحب مخکې له دې چې دا خان ته د خبرو وخت ورکړو، اروپایي ساکشویان دومره مجبوره سوي دي بېګا یو لایف خپرونې ته ملګرو ډېر خواهش ووایي ته راسه خیر ده مال راځه تاسو هر چېرته موږ خدمت لپاره تیار یو. یو سړی پکې راغی ساکشوی، بیا ماته په نوم اخیستلي د ټولو نومونه واخیسته، بیا قطر دفتر او بیا شیخ صاحب وایي د دې ټولو دا او دا او دا داسې ښه لغړې کنځلې وکړلې. ما ورته ویل ته د کور ته لاړ سه، هغه مورکۍ مخ دی ورته داسې مخامخ سه ورسره ویې ګوره، همداسې کور زه م یوه مور لرم، همداسې ته خور لرې زه م لرم، زه تا ته کنځلې نه کوم ځکه ما ته خپله مور مخې ته درېږي، زه هره ورځ خپل مور وینم نو تا مور څنګه یاد کړم. بیا دوی دا جای کټ کړی ده، بیا ډېرو مشهوره ساکشویانو په خپلو پیجو اچولی دغه کنځلې، وایي مبین ته سخت عزت ورکړی. تاسو ګوره دومره مجبوره شولئ، دومره بد اخلاقه شوئ چې د پښتون راویښ شه په نامه یو پیج راجګېږي، کنځلې نشروي او په هغه افتخار کوي، په هغه باندې فخر کوي چې وګوره. مبین صاحب ګورئ د اولې ورځې نه ما مخکې هم ویلي وو دا ډېره مشهوره معروفه خبره ده چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د ارګ له لوري خلکو ته په کنځلو تنخواوې ورکول کېږي. دې خلکو ته په همدې کنځلو تنخوا ورکول کېږي. دوی د استدلال دپاره څه لري؟ دوی خو اسلام دپاره دا هم نشي ویلی چې موږ د اسلام دپاره جنګ کوو یا د اسلام غم را سره ده. د وطن خبره هم نشي کولی، د هیواد خبره هم نشي کولی، د آبادۍ خبره هم نشي کولی، د ترقۍ خبره هم نشي کولی، د هوایي دهلیزونو خبرې هم ختم شوې، د پروژو خبرې، د بندونو خبرې هم ختم شوې، نور دوی ته بل شی ورپاتې نه دي. دغه خیاطانو ته دغه امریکایي ګوډاګیانو ته بل شی ورپاتې نه دی پرته له کنځلو. هغوی ته یوازې کنځل ورپاتې، ځکه په دې 15 کلنه دوره کې هر څه تیر شولو. د غني هغه جعلي هغه نمایشي کړنې، هغه نمایشي انځورونه چې د دوبۍ نه به را روانو په یوه د سورلۍ په الوتکه کې به عکسونه وایستله، هغه خبرې هم تېرې شوې. بیا به یو ولایت ته لاړو، هلته به یو هوایي دهلیز خلاص کړو، هغه خبرې هم تېرې شوې. بیا به د قندهار انار اروپا ته لېږل، هغه خبرې هم تېرې شوې. بیا به د شي ته وایي دا د هغه پروژه به یې خلاص کړو، دا خبرې هم تېرې شوې. دوباره یې هسپتالونه روغتونونه خلاص کړل، د هغې پرانیسته یې وکړه، هغه خبرې هم تېرې شوې. د ملي وحدت حکومت د پاسه بل حکومت جوړ کړو، په ډېره سپین سترګۍ، په ډېره بې شرمۍ، په ټولو خپلو خبرو بې ادبي معاف بولې وکولې، هغه خبرې هم تېرې شوې. د پښتو په نوم یې نارې وهلې چې موږ د پښتنو مشر ده، پښتنو حقوق ضایع شوي دي، هغه خبرې هم تېرې شوې. هر څه تېر شول. اوس دوی ته بل شی ورپاتې نه ده پرته له کنځلو نه، پرته له دې نه چې دوی کنځل وکوي. خو د موږ ځواب دوی ته د کنځلو په مقابل کې کنځل نه دي. د موږ ځواب دوی ته حکیمانه ده، د موږ ځواب دوی ته په منطق ده، د موږ ځواب دوی ته په دلیل ده. دوی که کنځل کوي موږ دوی ته ځواب ورکوو په منطق، په عقل. دوی نه بیا موږ غوښتنه کوو چې اوره ته به د ډالرو نشه کړی وي. لږ صبر وکړه قاري صاحب، وار درکوو انشاءالله. مهرباني قاري صاحب. نو دغه خلکو ته بیا هم موږ وایو چې وروره ته به ډالرو نشه کړی وي، ته به غولیدلی وي، ته به په بل شي په نشه کې یې،
خدا خپل عقل ځای ته راوله، دا زما خبرې په عقل واوره، په فکر یې واوره، په سوچ یې واوره. دغه شیان تا ته ګټه نه درکوي. دا پخوانیو خلکو ته هم ګټه یې ورنه کړه. هغه خلک چې هغه د روسانو مزدوران وو، دا د نجیب ګاو پلویان چې تاسې څومره ووینئ هغې سره چې ته څنګه مخامخ شې هغه به تا ته کنځل کوي، ځکه دا د نجیب نه دوی ته په میراث پاتې دي. د نجیب اخلاق هم دا وو. نجیب ډېر په بد اخلاقۍ مشهور و، ډېر په بدتمیزۍ مشهور و. هغه یو بد اخلاقه، بد کلتوره، فاحش سړی و. د هغې پلویانو کې هم اثر دا ده چې څنګه ته د دوی سره مخامخ شې هغه تا ته فورا د خور و مور کنځل شروع کړي، هغه تا ته د خور و مور کنځل کوي. نو کنځل خو کمال نه ده، ته 100 کنځل دلته وکوه، 1000 کنځل وکوه، نو خو دا لیدونکي اورېدونکي هم قضاوت کوي چې ته څومره ښکلی وبرېښېدې، څومره یعنې ستا حیثیت معلوم شو. دا ټولو لیدونکو اورېدونکو ته ستا کورنۍ تربیه معلومه شو چې تا ته مور و پلار څه درښیلي دي، څه یې در زده کړي دي، څه تربیه یې تا ته په کور کې درکړې ده، او څومره ته ټیټ لوی شوی یې، او ته څومره پست روزل شوی یې، څومره ستا په روزنه کې ناغېړي شوې ده، څومره ستا مور او پلار ستا سره جفا کړې ده چې ته یې دغه شان روزلی یې. زاهد محمد خیل وروره مهرباني وکړئ. زاهد محمد خیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کاری سعید خوستی ما یو خبره ده کنه، پښتنه مې دغه شه مبین نه کویس ولې ما تاسو ډېرې ویډیوګانې کتلې کویس ولې آلته بس د بناري والے سوشل خارخه دای ما ډېر نه ولا پښتنه ما ډېر کوشش وکړ چې تاسو هغه ترې سم خو ما بس نه اخیستلم. خدای وړه کې پښتنه دا آیا منګه دلته راغلی کویس ولې زه خپل یو افغان ما تقریبا 45 کال کېږي زه خپل دلته کار کوم، آیا دا جایزه ده کنه جایزه ده؟ نه زاهد محمد خیل صاحب، زاهد محمد خیل صاحب دا خبره څو وارې موږ په لایفونو کې واضحه کړې ده چې د سوسیال خورو نه، د سکشویانو نه، د کلیسا مزدورانو نه، د دغه خلکو نه هدف د موږ عام افغانان نه دي. موږ په اروپا کې په د اروپایي هیوادونو کې په امریکا کې ډېر بادرکه با احساسه افغانان لرو، داسې افغانان لرو چې هغې په اسلام زړه خوږېږي، په وطن زړه خوږېږي. دغه هیوادونو کې د موږ افغانان د موږ سره کومکونه کوي، د موږ سره مرستې کوي، د موږ سره دوی د موږ تمویل کوي، دوی د موږ سره ډېرې کلکه همکاري کوي. الله دې دوی ته اجر ورکړي. هغه د موږ په څېر خلک دي، د موږ په څېر مجاهدین دي، موږ دوی ته مجاهدین وایو، دوی د موږ سره په جهاد کې برخه لري، دوی د موږ سره کومکونه کوي. هغه خلک د هدف نه ده، هدف دی د خلکو نه یوازې هغه خلک دي چې هغه د هیواد نه د ترجمان یا د امریکایي مزدور په حیث تښتېدلی ده، یا د امریکایانو ترجمان و، یا د امریکایانو ملګری و، د امریکایانو سره بیس کې په کمپ کې مزدور و. هغه د دې ځای نه تښتېدلی ده، هغه د دې ځای نه تښتېدلی ده، د هغه اروپا نه دی اوس لګیا ده، د افغانانو دین ته توهین کوي، د افغانانو کلتور ته توهین کوي، د مسلمانانو مقدساتو ته توهین کوي. هغه خلک د موږ هدف دي، عام افغانان د موږ هدف نه دي. هلته د موږ ډېر ښه افغانان اوسېږي، ستاسې په څېر افغانان اوسېږي، ته یو ښه سړی یې، مسلمان یې، افغان یې، د موږ ورور یې. خان وروره تاسو مهرباني وکړئ. خان ورور مهرباني وکړه. ملګرو سټوډیو کوشش وکړئ چې سټوډیو ډېره مه ډکوئ. لرې بس پرې ووځه. الو اجازه ده چې خبرې وکړو؟ مهرباني وکړئ. قاری صاحب سلام علیکم. مبین صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. اول خو چې دا چا دا کنځا کړي دي پرونه ویډیو موږ هم ولید، اول خو غول خوړلې دي هر چا چې کړي دي. پاتې شوه قاری صاحب تاسو ویلي دي چې د نجیب طرفداران چې هر څوک دي هغه ټول کنځلمان دي، نوم هم تاسو دلته تغییر کړی ده ورباندې ولیکئ نجیب ګاو ښه کار هم نه دا کمپیوټر اتومات نه موږ تغییر کړی، مهرباني نور جار هم کړی، ښه کار هم کړی. زه د نجیب ما په نجیب باندې ایمان نه ده راوړی، په قبر کې ما نه د نجیب پوښتنه هم نه کېږي چې که تا په نجیب ایمان راوړی ایمان به تیر کړې او که د نه راوړی ایمان ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. مسلمان یم، زما د نجات د آخرین لار زما اعمال دي، یو مسلمان او انسان په صفات باندې. او ما په سیاسي ډګر کې د افغانستان په سیاسي مسایلو کې همداسې تاسو خپل هغه لرئ، طرفدار لرئ، موږ هم یو څوک به هغه لري. اما کنځل منزل په دې باندې نه کېږي او هر سړی د خپل خره نه لږ راښکته شي
مشکل زموږ په وطن کې دا ده چې هر سړی په خپل خره باندې ناست دی او هر سړی وروره ګله همغه د بې ادبي د ډېره معافي تاسو مخې ته د زر دیوالی بس همغه غوی صفته کارونه موږ کوو او تمام ورځ یو بل وژنو که په وژلو او په زور او په قتل او په قتال باندې دا وطن جوړېدلی خو دا 50 کاله دا وطن جوړ شوی وی ولا بلا په دې وطن کې خو چې دغه کمونیست دی او که طالب دی او که مجاهد دی او که د هرې ډلې ټپلې او نظري خاوند سړی دی ټول دمدغه وطن کلک شخ افغانان دي دمدغه وطن دمدغه غر دمدغه سیند دمدغه جغرافي همدغه وطن کلک خلک دي ولا که یو بل ته کم وي قسم که یو د یو بل نه کم نه که خبره په زور باندې دا وطن زمونږ او تاسو نه جوړیږي زمونږ په دې دولت کې 15,000 فساد دي په دې وطن کې دلاش لایف شیر کوي منظر عزیزان دوستانو لایف شیر په دې وطن کې د طالب په نامه باندې خلکو وزورول شول د طالب په نامه د تروریست په نامه خلک وال شوي دي بې ګناه خلک ټکول شوي دي زمونږ دولت نشي کولی چې په اطرافو کې په کلو کې د خلکو زړونه لاسته راوړي دولتي خدمات خلکو ته وړاندې کړي د هر دولت که په دې ځای کې د طالب دولت راځي که د مجاهد دولت راځي که د کمونیست دولت او که دیموکراتیک کار شي د هر دولت د کامیابۍ دپاره یوازینی اول اصل دا دی چې دا دولت څومره اندازې پورې کولی شي چې خپل ملت خپلو خلکو ته د دې وروره نجیب او ګوره د مونږ موضوع نن په رحمت الله ارواحي نجیب وروره که د مونږ غږ اورې د مونږ غږ اورې ګوره موضوع نه باید تو نه وځو موضوع مو د CIA په مخکینی جاسوس د بلیک واټر اوسنی مزدور او جاسوس رحمت الله نبیل په ډېر سپین سترګۍ درواغ وایي دا مو موضوع د تاسو څه نظر ده په دې کې سوال مو مطرح کوي قاري صاحب به جواب درکړي زه ستاسو لایف ته اول خو ډېره بخښنه غواړم چې زه دفتن راغلم دا موضوع نه پوهېږم دلته تاسو لیکلي م درکړي وبخښئ ما دا نه الله دې وبخښه قربان مشم دغه لیکلي دي الله دې پاکې باندې تېرې مهرباني وکړه زه دا وایم که نبیل صاحب دا خبرې تاسو ته کوي چې تاسو مزدوران استئ جاسوسان استئ تاسو سره 15,000 دلایل وجود لري چې په دوی باندې دا ټاپې ولګوئ او ډېر شیان واقعیت هم دي اما زه دا وایم جنرال صاحب تاسو ته وایم قاري صاحب ته وایم چې که چېرته په دې وطن کې په خامخا په دې وطن کې حتما څه ضرورتونه څه مشکلات وجود درلوده عدم کفایت سیاسي وجود درلوده چې دا وطن نن د افغانستان ملت او دغه خلک چې مجبور شوي دي چې ناټو دلته راولي نن چې تاسو ورته وایي چې دا د ناټو غلام ده او دا تاسو چې یا یو مړۍ ډوډۍ ته تمویلوي یا دا معاشات ورکوي یا دا دولت سپورټ کوي همداسې چې تاسو واستئ تاسو هم نفق اولاد لرئ ښځه لرئ بچیان لرئ او د دې وطن ته ارمان لرئ دا وطن د تاسو وطن دی دا د تاسو کور دی تاسو هم په دې وطن باندې سرونه ورکړي دي دې وطن ته قرباني ورکړې ده تاسو هم حق لرئ چې یو ځینه یو محترم وروره ستاسې خبرې بالکل په ځای دي ستاسې خبرې په ځای دي ډاکټر صاحب هم راغی هغه که څه پوښتنې ځان سره نوټ کړې وي هغه به مو واخلو محترمه ستاسې خبرې په ځای دي تر یوه حده پورې خو زه نجیب وروره زه به نجیب ورور قاري صاحب نجیب ورور به کته کم تر نور سټډیو ډاکه د نور هغه راواخلم نجیب وروره په لوی رب د سپارم ډېره زیاته مننه مهرباني قاري صاحب نو دغه ورور ځینې خبرو سره زه موافق نه یم په افغانستان کې که چېرته یو څوک وایي چې زه دلته ولاړ یم زه یو ډوډۍ مړۍ پیدا کوم زه د دشمن په لیکو کې په دې وجه کار کوم یا پرون د کمونستانو سره یا نن د امریکایانو ملګري دا دلیل وایي چې زه یوه ډوډۍ ځان ته پیدا کوم د دې دپاره ولاړ یم د امریکایانو په صف کې نو دا دلیل په ځای نه ده ګورئ دلته افغانستان کې 15 میلیونه نفوس اوسېږي دغه 15 میلیونه نفوس کې د اردو یا د امریکایانو د ګوډاګیانو په لیکو کې به یوازې 9 میلیون خلک کار کوي 3 لکه 4 لکه خلک دي چې هغه د ځان دپاره ډوډۍ د دې لارې پیدا کوي موږ وایو چې دا 14 میلیونه انسانان ځان ته ډوډۍ په څه طریقه پیدا کوي دوی د افغانانو په وژلو ځان ته ډوډۍ پیدا کوي ته که غریب یې که بیچاره یې که ډوډۍ ځان ته پیدا کوي خو لاړ شه په بازار کې غریبي مزدوري وکړه ته د امریکایانو نه زما د مرګ په سره ډالر اخلي زما د مرګ دپاره تنخوا ترې اخلي تاسو ته به یاد وي یو ورځ دلته یو سرتیری راغل د هغې نه ما پوښتنه وکوله چې که چېرته ته په امریکایانو ته ووایې یا ته خپلو مشرانو ته ووایې چې دا وطن هم ساتم د دې وطن خدمت هم کوم د وطن سرحدونه هم ساتم په دې وطن کې د غله ډاکو اختطافګر مخ هم نیسم خو د طالب سره نه جنګېږم یوازې دا یوه خبره ورته وکوي چې زه د طالب سره نه جنګېږم طالب په نوم زه خپل افغان نه وژنم نه د طالب سره جنګ ته ځم
ته څه فکر کوي چې دغه امریکایان یا ستا مشران به تا ته تنخواه درکړي؟ هغه وویل چې نه، دوی ما ته تنخواه نه راکوي. که زه دوی ته ووایم زه طالب سره جنګ نه کوم، ما ته تنخواه نه راکوي، نو تا ته تنخواه د خپل افغان په وژلو درکوي. نو کله تا ته په اسلام کې جایزه ده، کله تا ته په افغاني کلتور کې، په افغاني عنعناتو کې دا کله تا ته جایزه ده چې ته د بل افغان په وژلو ځان ته ډوډۍ پیدا کړې، د بل افغان په وژلو د ته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ ویسې. ولې په بازار کې ګډۍ نه چلوي؟ کراچي ولې نه چلوي؟ ولې پنډیتوب نه کوي؟ ولې بله غریبي مزدوري نه کوي؟ دا 45 میلیونه انسانان شی خوري، هماغه به تم خوري که نه؟ دا منطق صحیح نه ده چې څوک وایي چې دلته په د عسکرو په لیکو کې دا خلک دي یوې ډوډۍ لپاره داخل شوي. دا خبره غلطه ده. ته که ډوډۍ پیدا کوي خو د ما په وژلو خو مه پیدا کوه. ډاکټر صاحب محترم مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب ستړی مش. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دیوال صاحب او جنرال صاحب مبین سلامونه مو ومنئ. دا موضوع مو نن په څه شی ده یو پوښتنه مطرح کیږي. قاری صاحب که اجازه یې دا پوښتنه تاسو نه مطرح کړم. ځینې خلک پوښتنه کوي چې په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې چې انشاءالله زر یا ځنډ یا لرې شروع بسي، کوم افغانان په دې کې کولی شي شمولیت ولري؟ دا پوښتنه ده. که تاسو لږ وضاحت ورکړئ. د ډېرو خلکو پوښتنه همداسې مسلسل راغلې چې د موضوع نه وتلی ده، بیا به په موضوع باندې پوښتنې وکړو. مننه قاري صاحب. ډاکټر صاحب محترم، دغه مسایل خو تر ډیره په سیاسي دفتر پورې مربوط دي، خو تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو هغه دا دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې ټول افغان جهتونه برخه اخیستلی شي. افغان جهتونه اسلامي امارت د دولت په توګه، د نظام په توګه څوک نه پیژني. هغه که اشرف غني ده، که عبدالله ده، که کرزی ده، که بل ده، که بل ده، ټول افغان جهتونه برخه اخیستی شي. هغه افغانان چې هغه په مخالف لوري کې واقع ده هغه هم برخه اخیستی شي. نور د موږ تاسې څومره افغانان چې دي بانفوذه خلک دي هغه هم برخه اخیستی شي. په دې اړه به د سیاسي دفتر له لورې شاید وضاحت د 50,000 بندیانو د خلاصون لړۍ چې کله بشپړ شوه، زما په باور په دې اړه به نور وضاحتونه هم راشي. مننه. دا ورونه چې د سار نه تر ماښامه تبلیغات کوي، دروغجن زهرجن تبلیغات خپروي، زموږ هیله ده چې دلته د راسي په دغه د مونږ په د چینل کې مونږ سره د بحث وکړي. اجازه ورکړئ قاري صاحب چې د ورونو یو پوښتنه واخلو، بیا په دې پوښتنو په منځ کې زه هم څه پوښتنې لرم هغه به مطرح کړو. که د ډاکټر صاحب اعزام السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام. پوښتنه مو مطرح کړئ چې هلته خلک په دې سټوډیو کې ډېر زیات دي، دلته میسیجونه راځي، مهرباني وکړئ. مهرباني. تشکر. اول خو زه خوشحال شوم چې شهاب لیوال صاحب تصویر مې ولید، د شهادت غږ مې واورېده چې دغه اول اگر که خبر نه وبخښئ چې دغه ماته ووایي دغه جوړ دی او که څنګه دی؟ الحمدلله بخیره کروغ ده. تر اوسه خو ما ورسره خبرې نه دي کړې، خو نیم ساعت مخکې ورسره وغږېدم او ډېر به داسې دي، ډېر د شهادتونو 2 ورځې که موږ فیسبوک ته راناستو زموږ اوازې به مو واورئ. دښمن ته نور څه نه دي پاتې. قاري صاحب هم نشر کړی و. قاري صاحب 3 ورځې نه خلکو اوازه خپاره کړه چې شهید سوی د اختر کې. خدای لره خو عمر دی. ښه راځم د رحمت الله نبیل د خبرو په اړه باندې د خوشنده موضوعان ډېر زیات دي. اول دا چې د کابل په حکومت کې فعلا دنیا په رسمیت پیژني که حکومت دی که رژیم دی که هر څه دی، خو یو جوړ شوی حکومت دی په نامه. دلته ډېر خلک دي چې مختلف معاشونه اخلي، مختلف وظیفې لري او په مختلفو دندو ګمارل شوي دي. نو فعلا خو دلته چې لکه تاسو چې خبرې څه مسایل نور هم روان دي د داعش او د داعش د پروژو لکه راپورونه تاسو ورکړل شول او امریکا هم ویلي دي چې دې باره کې څه پلټۍ لکه چې کوي لکه ملګرو سټوډیو کې لږ ځای وکړئ چې قاري صاحب سعید راشي. مهرباني اعزام صاحب ته خبرې کړه. ډاکټر صاحب شته. نو مونږ داسې یو سوال پیدا کېږي چې د کابل حکومت یا دغه خلک ولې دغه ته داسې
درنه توجه نه کوي دغه سړي باندې هغه که دا کم هم نه دي اوس د پخپله د مومند اشرف غني دا هم همداسې یو شی دی دا هم عین وظیفه اجرا کوي همدې په رقم باندې نور هم دي ډېر زیات او دغه خلک هم توجه نه ورته کوي په فیسبوکونو کې په نورو کې دغه سړی څوک دی وزارت په نصیب نشو کوم ریاست په رسې نشو فقط ټول ظفر شروع کړی دی په طالبانو باندې چې الله یوز نه طالب ټول کوي بل طرف ټول دروغونه وایي دی به شرم سړی دی دا پوښتنه دې شته ډاکټر صاحب نظام صاحب او پوښتنه مې دغه چې دغه د تاسو په نظر باندې دغه حکومت ولې په دې باره کې دغه خلک د حکومت ولې هیڅ عکس العمل نه کوي د ځانه نه خلک عکس العمل کوي په دې باره کې او نه هم حکومت په تاسو نظر دی یعنی څه دلیل وي تاسو لیوال صاحب تاسو ځواب ورکړئ لیوال صاحب پوښتنه مو واورېدل ځواب ورکړئ په دې هکله مهرباني وکړئ موبین عظام صاحب محترم سوال کتا اخیستی ډاکټر صاحب زه خو لږ مسؤل بس شته عظام صاحب ته جواب ورکړه زه به نور کسان راواخلم لیوال صاحب مهرباني هم سلامونه وړاندې کوم محترم ستوري جنرال صاحب ډاکټر صاحب محترم تاسو ته راغلاست خیر راغلی دغه سوال د ورور لکه څنګه چې جنرال صاحب هم تر خلاصه تمام ضعیف او ستنه دا وایي چې دغه دولت ولې د داعش په مقابل کې څه نه کوي اول خاموش ده نو ځواب خو ښکاره ده د دغه داعش بانی هم دغه دولت ده هم دغه فاسد دولت د ډیرو د سکړیو بانی د چې افغانستان په قومونو په ملیتونو په ټبرونو ویشي نو د افغانستان هغه نماینده وارث چې دغه خو طالبان دي طالبان خو د داعش په ملای ورمات په افغانستان مهرباني وکړئ جواب لیوال ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم جالبه پوښتنه وکړه هغه داسې چې د وخت غذا همدغه لکه څنګه چې په تېر د لنډو وختونو کې زموږ معززه علما په شهادت ورسول د خپل د شومو اهدافو لپاره نو د دغه تورونو یا زندګي تر شا موخې وي لنډه پسې دا وایم که نه دلته د سیاسي راکواټ او د هغه ډیموکراتانو باندې یو سیاسي مقابله چې بعض یې دلته د افغانستان د اشغال په طرف فایده کول غوښتل او بعض نور یې دلته د افغانستان د اشغال په طرف راغلل هغه ورګزېږي وروره مایک مو وتړئ زنده‌باد مایک مو وتړه د اواز راځي سټډیو کې عفو غواړم سوال ته راسم چې د داعش مثلا ګوره داعش لکه عربي هیوادونو کې کومو موخو لپاره چې پیدا شوې وه تر یو حده خپل موخو ته ورسېدل خو لله الحمد د هغه ځای مجاهدینو رحمتوونکي ځوابونه ورکړل د هغه ځای نه ټول کړل هلته د مجاهدینو د پراخوالي لپاره همداشان اروپا کې د اروپا او امریکا کې د اسلام ملګرو دغه سټډیو قاري صاحب ته خالي کوي هیله مو ده بار ورته میسج کوم چې راس هغه وایي سټډیو ډاکه ده قاري صاحب که د موږ غږ اوري سټډیو خالي ده ملګرو تاسو نه مې هیله ده د هغه هم فکره ملګري هغوی د لایو خپرونې ته د راتلو کوشش نه کوي چې قاري صاحب راغی بیا چې تاسو راځئ ټول راخلو هیله مو ده 2 دقیقې موږ ته سټډیو پرېږدئ عبدالله کاخیل وروره مارشال صاحب تا ته وایم قطع کوم مو چې قاري صاحب راغی بېرته مو راخلم طالب مرحبا بیا مه راځه که راځې نو بیا دې بلاک کوم قاري صاحب ته جای ورکړو تر څو موږ د لایف کوربه هغه چې ده د موږ د جواب ویلو لپاره قاري صاحب ده ملګرو هیله مو ده بلاک ته مو مه مجبوروئ خیر ده شواب صاحب ظالم خلاف خو لاس دقیقې ما قطع کړې بیا راځې چې د ظلم خلاف یې نر غوندې لاړ شو ټوپک واخله ظالمان دې سر سروله دا د دې بلاک شروع سو که بلاک یو طرف نه ټول براکول قاري صاحب نه مو هیله ده چې راشي سټډیو خالي شو له یو طرفه چې هر څوک راځي بلاک شواب لیوال انصافي مه کوئ لایف شیر کړئ ملګرو قاري صاحب راغی ښه دا زنده‌باد کته که زنده‌باد
قاري صاحب محترم ته قاطع سوال او دلته سټوډیو کې د هلکان رش ډېر جوړوي نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو پوښتنې کولې لیوال صاحب هم را سره ده نو که کله زه کته کېدم بیا تاسو خپلې پوښتنې لیوال صاحب ته متوجه کوئ هغه به ځواب درکوي انشاءالله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ قاري صاحب یو بل پوښتنه دلته روان ده ولې دا دوه جاسوسان د امرالله صالح او د نبیل جاسوس چې وخت په یو موسسه کې د $100,000 په بیه کې کار کول او وروسته اوس په میلیونونو ډالرو چښتن ده وجه یې څه ده چې دې ورځو کې دوی دومره خوف په دوی کې پیدا شوی هره ورځ مختلف تبلیغات کوي د دې وجه تاسو په څه شی کې ګورئ آیا دوی د صلح معنی واقع کیږي یا دوی په د آینده اسلامي نظام کې ځان ته ځای نه ګوري تاسو څه نظر درته قاري صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم ګوره په افغانستان کې هغه خلک چې هغوی جنایتونه کړي دي هغوی افغانان وژلي دي افغانان د طالب په نوم ځورولي دي ولس یې وژلی ده بېګناه افغانان یې ځورولي دي او دوی دومره جنایتونه کړي دي چې که چېرته امریکایان د دې خاورې نه ووځي خلک به یې غوښې په غاښونو وشي کوي خلک به په غاښونو وخوري دومره سخت دا ملت دوی ته په زړه پوخ ده هغه خلک خپله آینده ویني خپله چاړه په اوبو کې ویني چې که دغه د سرو انګریزانو سیوری د دوی په مخ نه وي د دوی په سرونو دغه د سرو انګریزانو سیوری نه وي دا خلک هر څه د لاسه ورکوي ژوند له لاسه ورکوي همدا دلیل د ګورئ امرالله صالح دلته د ملي امنیت مشر تیر شوی ده د ملي امنیت د ریاست مشر و همداسې رحمت الله نبیل مشر تیر شوی ده همداسې نور د CIA جاسوسان چې دلته یې د پښتون په نوم خلک وژلي دي امرالله صالح په زرګونه انسانان د په نوم شکنجه کړي دي چې دی پښتون د یوازې په پښتو خبرې کوي همداسې رحمت الله نبیل په زرګونه خلک د ملي امنیت په بدنامو ریاستونو کې د طالب په نوم ځورولي دي شکنجه کړي دي وهلي دي ټکولي دي او حتی د عام افغانانو نه طالبان جوړ کړي دي عام افغانان بیچاره افغان به د به وځورولو وبه یې ټکولو وبه یې وهلو هغه به چې راووتو هغه به طالب شو دغه خلکو او د ملت د محکمې نه دا خلک ویره لري همدا دلیل دی چې سولې په وړاندې خنډونه جوړوي تاسو څو ورځې مخکې هغه ویډیو ولیده په دې اړه به تاسو نور ډېر اسناد ووینئ نور ډېر څه به تاسو ته معلوم شي او په دې اړه امریکایان په خپله هم لګیا دي کار کوي دغه رحمت الله نبیل چې دا یو وخت کې د CIA جاسوس و بیا د CIA نه خپل کفاله واړوله اوس دی د ایریک پرنس د بلیک واټر سره په رابطه کې ده د MI6 سره د هند را سره د دغه ایجنسیانو سره دی په رابطه کې ده په دې خاطر چې د امریکایانو او د طالبانو منځ کې دا د سولې کومه پروسه روانه ده دا ناکامه شي حتی په خلیلزاد نه دوی د برید پلان جوړ کړی ګوره خلیلزاد چې د هغه د دوی بادار ده خلیلزاد دا خلک روزلي دي او خلیلزاد د دوی داسې ده لکه زه څه ووایم په هغې نه هم دوی د برید پلان جوړوي ځکه دوی غواړي چې د سولې پروسه مختله کړي چې په هر قیمت ممکنه وي دوی دا فکر کولی چې که خلیلزاد د منځه لاړ شي دغه سولې پروسه په بشپړ ډول د منځه لاړه شي امریکایان به دلته پاتې شي او یوازې د جګړې لار به غوره کړي دا ګورې ډېره خطرناکه دسیسه وه او اوس هم په هیواد کې دا د علماو د ترور تر شا دا خلک دي مستند معلومات دي موږ سره شته ویډیو یې شته د دې رحمت الله نبیل د کاکازو یا جی ابراهیم او د ډاکټر ضیا کمال دغه خلک چې ووژل شول د دوی مستند شیان شته د دوی مستند معلومات شته چې د دې سړي د دې خلکو د امرالله صالح د دوی سره ورسره ده همداسې دغه ماهر یعقوبی ده همداسې مصطفی وردګ ده دا یو تروریستي جال د کابل ادارې په ملي امنیت کې دننه دا خلک غواړي چې په هر ډول ممکنه وي د سولې پروسه ناکامه شي او امریکایان دلته پاتې شي د جګړې لار غوره کړي ځکه په جګړه کې د دې خلکو ګټه ده په جګړه کې د دوی هر څه دي او په جګړه کې د دوی ژوند ده قاري صاحب اجازه راکړئ یو بل پوښتنه وکړم بیا به د ورونو نه واخلو دلته یو انګېرنه یا یو تبلیغات خصوصا د نجیب د پلویانو له طرفه په کابل و اداره کې داسې ده که چیرې طالبان راسي دلته بل یو خلا راځي بیا اردو له منځه ځي امنیتي مسایل له منځه ځي بیا دلته یو چور او چاپاول منځته راځي په دې هکله که تاسو وضاحت راکړئ آیا امارت اسلامي داسې یو بدیل ده په خپله داسې یو توانایي لري اوس داسې طاقت په دې امارت اسلامي افغانستان کې شته چې د دغې
فاسد دولت په مقابل کې یو بدیل وي. مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب اوله خبره خدا د اساسي خبره دا ده چې اسلامي امارت هیڅ کله هم نه دی ویلي چې د افغانستان جوړ بنسټونه دی ونړول شي، اداري بنسټونه دی ړنګ شي، نه قطعا نه. بنسټونه دی نه ړنګېږي. دا د واک په ګدۍ چې کوم پروژیان ناست دي، کوم خلکو قراردادونه اخیستي دي، د غړو پروژو دپاره راغلي دي، دا خلک دی د قدرت نه لرې شي. دا خلک چې دي دا د ملت نمایندگان نه دي او دوی د نظام نه عبارت نه ده. دلته مشخص یو څو کسان دي چې د سولې دشمنان دي او ملت نه غواړي، ملت استفراغ کړي دي. دغه پروژیان دي چې سهامي شرکت جوړ کړی د خپل منځ کې دولت وایي چې د پلار نیکه ځمکه ده په خپل منځ کې په جربونو سره وویشله. داسې دوی فکر کوي چې د دولت وزارتونه ولایتونه هم دوی د پلار نیکه نه په میراث پاتې دي، اوس یې سره ویشي، یوه ته ورکوي، 5 بل ته ورکوي، 10 بل ته ورکوي، ولایتونه سره ویشي، ولسوالۍ سره ویشي، امنیه قمندانۍ سره ویشي. داسې ویشي سره شروع کړی دی. داسې فکر کوي چې په دې ملت کې بیخي بل څوک شته نه، بس همدا دوی دي. دغه خلک باید د قدرت نه لرې شي. دا خلک به لرې کېږي. یو د دولت بنسټونه دي، بنسټونه په هیڅ صورت به امارت چاته، اسلامي امارت چاته اجازه ورنه کړي چې د دولت بنسټونه ونړوي یا د قدرت یوه خلا رامنځته شي. الحمدلله اسلامي امارت منظم 1,40,000 منظم فوز لري. داسې روزل شوی فوز لري چې په ځان پورې بارود تړي. داسې خلک لري الحمدلله. هیڅ کله د دې اندېښنه کول نه دي پکار، او دا بې ځایه اندېښنه ده چې دلته د قدرت خلا رامنځته کېږي یا به چور چپاول کېږي. همدا دلیل د اسلامي امارت بین الاقوامي مذاکراتو ټینګار کې موږ بین الاقوامي مذاکراتو ته داخليږو. په بین الاقوامي مذاکراتو کې موږ په داسې یو چوکاټ دا ټول افغانان راټولېږي، په داسې یو سیستم توافق کوي چې هم دا خلک دا د امریکا ملګري، د امریکایانو مزدوران د قدرت نه څنګ ته شي، او هم داسې یو حالت رامنځته نه شي چې په هغې کې د افغانانو ضرر ورسېږي یا دلته ملي شتمنۍ لوټ شي یا بنسټونه ونړول شي. نه، داسې به هېڅکله نه کېږي. اجازه راکړئ ورونو تاسو ته یو شی وایم، که غواړئ تاسو خپل پوښتنې کومنټ کې هم ولېږئ او میسیجونو کې هم ولېږئ. قاري صاحب نه ډېره زیاته مننه. قاري صاحب محترم، هیوادمل افغان په نوم باندې ملګری ده، دا به سوال خپلو کې که کامره خلاصه کې بهتره به وي، نه دې ډارېږي. هیوادمل صاحب مننه. سلامونه احترامات درته وړاندې کوم ټولو ته. الله دې وکړي روغ جوړ صحتمند اوسئ او مننه. کور مو ودان چې وخت مو راکړ. او پوښتنه زما د قاري صاحب نه دا ده، څونه چې دغه اسلام مبارک دین موږ مطالعه کړی د مکتب د دورې نه، اوس هم شکر الحمدلله دغه اسلامي موضوع باندې که فوکس وکړئ او لږ دا پوښولې پکې کم ووایئ، نو تاسو که یو نیم ساعت غږېږئ 15 دقیقې پوښولې وایئ. خلاص سوال وکړه. ما پرېږده چې زه سوال وکړم. تاسې ګورئ دغه نه تنګ نظره هستئ چې خیر سوال ته راسه ډایرکټ موضوع باندې مایک مه بندوه، موضوع باندې راسه، موضوع باندې خبرې وکړه، سره معلوم یو موضوع ته راشه. ګورئ قاري صاحب نه زما دغه پوښتنه ده، موږ چې دغه کوک شهیله کوم، ما پرېږده چې زه په 2 دقیقې چې څونه خبرې کې دونه وخت کې ما سوال دې زر مطرح کا، سوال زر مطرح کا وروره. مننه. کور ودان. قاري صاحب نه زما دغه پوښتنه ده، طالب خو طالب العلم ته ویل کېږي چې د اسلام قرآن حدیث او د اسلام له نظره باید دیني زده کړې خلکو ته وښي، اسلام ماشومانو ته، مسلمانانو ته، افغانانو ته خپور کی. او اما طالب د قرآن او د حدیث له نظره کم طالب یا کم څوک د جواز د جنگ، د افغان وژنې، ولس وژنې، د خلکو د وژنې لري؟ زما دغه پوښتنه ده. نور کومه داسې پوښتنه زه نه لرم. مننه کوم له تاسو. موږ سره تام شه چې جواب همدلته واورئ. مهرباني قاري صاحب. زه پوه نه شوم دا سوال نه. دا پوښتنه بار پرېږده چې بیا یې وکړي. دا قاري صاحب اول خو به زه دا درته معرفي کړم، دا د قاري عیسی محمدي په چمچې باندې مشهور، د هغه سره په دکان کې کار کوي. 18 کاله د امریکایانو خیاطي کړې ده، په نظام کې یو ورور لاسه ورکړی ده، د طالبانو لخوا ویشتل شوی ده، دی اروپا ته تښتېدلی ده. دغه بیکګراوند ده. اول ته په اروپا کې هم داسې یو ژوند لري بیچاره چې
نو دا یې اوس د اسلام خبرې کوي. سوال دې بیا وکړه شرماله سوال هیوادماله. کاری صاحب ته سوال رسېدلی جرأت نه لري چې ځواب ورکړي بیا یې تېر نه سبحان کوو. الله مونږ دې د هر ټولو ستاسې غږ نه راځي مهرباني وکړئ سوال بیا تکرار کړئ. ډاکټر صاحب دا سوال ته پرېږده. ډاکټر صاحب محترم چې دا سوال وکړي مهرباني وکړه هیوادماله ته د سوال وکړه. مونږ د تاسو ټول نظام ته چیلنج ورکړی ده چې را دې ښکاري صاحب سره د بحث ته ننوځي. ګورئ ما د ښکاري صاحب نه سوال وکړ تاسې هم فکره بیا یې ملګري وکړه. یاستئ زه درنه بیا یې لاړم وکړه. نور د کاري صاحب ته تاسې غږ یې درځي ښکاري صاحب بیا سوال وکړه. ته غږ سم نه راځي غږ یې قطع کېږي دا سوال تکرار کوه. وایي غږ یې سم نه راځي. لږ صبر وکړه هیوادماله ته زما قاري صاحب زه طاقت کوم دوباره راشه. مونږ الحمدلله دا خنده قهقه په هغه صورت کې وکړه په افغانستان کې د وینو سیلابونه به یو تاسو خان دی. زما غږ اورئ مبین صاحب؟ غږ دی اور قاري صاحب طاقت کوو بیرته دې راخلو. د تا په نیټ کې ستونزه ده ته مونږ نه ونه تښتې هیوادماله تا سره د مونږ کار ده. قاري صاحب دوباره راواخله. مونږ هغه د تا نه ده د ګل زمان زوی هغه ته خو دې ولیدې څنګه منډې مو ورکړلې بیرغ وایسته که لطفا دا لایف ما تحریفوئ دا مه وایئ چې دلته تاسو ته ځواب ورنه کول شو. انټرنیټ کې ضعیف د تاسو د ځواب د ورکولو لپاره نه داسې پوښولې خدا و راستي چې قاري صاحب خو څه کوي. زه د مدرسې هغه طالب ورته راوړم چې نوې داخله کړې دوی د خپل ویندویانو ته چیرته د غرب مفکوره چیرته په غرب کې روزل شوې د سوسیالو مفکوره چیرته د مدرسې مفکوره دا کله مدرسې کلیسا نسکوره کړله. دا خو معلومداره خبره ده. هر وخت پوښتنه باندې زم په نه سلام خدا دا پوښولې ډیر وای سړی په غسلی خبرم نه پیږي. پوښولې نه جواب نه لري جواب او بالکل مونږ جواب نه لرو. زکه خو الحمدلله وطنوالو ته معلومه ده هر څه دي. تاسو پرون یو کس د تاسو راځي کنځلې کوي هغه د تاسو په خپلو پیجو کې نشروي چې دغه د منطق دا قاري صاحب راغی. قاري صاحب د مونږ غږ اوس څنګه ده؟ قاري صاحب محترم د مونږ غږ څنګه ده؟ قاري صاحب سعید خوستای د مونږ غږ اورې؟ قاري صاحب محترم چې اسمان ته وخیږي هم غږ نه وځي. ته دغه مایک بند که د دې مایک بند که د دې بیچاره ورشه هغه د قوم د سپینګیرې ناموس عزت هم په جای کوي. خدای هم خوار نه که تاسو په کومه خوله راځئ که نرې دا اوس د حضرت علي په یو خیانت باندې خبرې وکړه زه دا لایف پرېږدم جرأت وکړه راست زه به هماغه جای کاټ کړم حضرت علي ته به یې ورولېږم سره معلوم یو هېوادمله ورشه د حضرت علي هغه ښځې چې شینوارو به ولي د هغه راولئ د جرأت خبرې مه کوه. غږ مې درځي جرم یو فردي عمل ده. فردي عمل نه ده. قاری صاحب غږ مې اورې؟ اسلام له نظره قصاص په قصاص فردي عمل نه ده. فردي عمل نه ده. ښه دا برکه قاري صاحب اوس د سوال وکړه. قاري صاحب د غږ اوري؟ زما غږ لرئ داسې؟ هو غږ دې لرو قاري صاحب. قاری صاحب هغه سوال وکړه هېوادماله حضرت علي معامله بیا زه وروسته د سره چېړم مهرباني وکړه. قاری صاحب اسلام له نظره قصاص په قصاص روان ته یو مفتی یو عالم په صفت دغه سړی مبین چې لګیا دغه سوال خو دی حل نه کړ دا خو ټول نه هماغه سوال به کوې که هغه سوال نه کوې مبین موضوع بېله ده هغه بیا ما ته شخصي مبین موضوع پرېږده وروره تاسې خپل سوال وکوئ تاسې کوم سوال چې کولو هغه سوال وکوئ او هغه سوال دی وکړه چې سوال جواب درکړي. هغه سوال د مبین ته وایي زه نه کوم. طالب او طالب العلم سوال لیکوه د طالب او طالب العلم سوال لیکو مهرباني وکړه. بل وخت د وړوکی کلیپ قاری صاحب جوړ کړي هم د خپرونه کې زما خبرې پاتې دي بیا د ځواب پرېږدي مشکل نشته.
وروره که تاسو سوال لرئ وخت مه ضایع کوئ. که تاسو سوال لرئ سوال وکوئ، کنې دلته نور اورېدونکي دي بیا بل کس راواخلو. که تاسو سوال لرئ زه په سټوډیو کې یم، تاسو هر څه چې وایئ زه دلته د دغه سوال جواب به د دغه سوال جواب ما اخیستی، د هغه به بیا ضرورت هم نشته دا سوال بار قاري صاحب مکرره سوال تاسو ته په کوم کتاب کې اجازه ده چې طالب خو طالب العلم ده پوه شولې، نو تاسو ولې افغانان وژنئ؟ افغانان ولې وژنئ؟ دغه موږ افغانان نه یو چې وژل کېږو. دا ډرون بریدونه چې کېږي دا موږ دا خو ګورئ مبین صاحب دغه تاسو ته که یاد شي هغه شیخ صالح نه و، شیخ صالح چې دلته راغلی و هغې هم دا خبرې کولې چې افغانان ولې وژنئ که نه. ده ته ما وویل چې ګورئ که چېرته افغان وژنه ناروا وي نو الیاذ بالله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا قریش وژنه هم ناروا وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل تره زامن وژلي وو، د خپل قوم خلک یې وژلي وو، د خپلې قبیلې خلک یې وژلي وو، د خپل کلي خلک یې وژلي وو. ولې؟ ځکه هغه د الله دشمنانو. کوم افغان چې د الله دشمن ده، سیکولر ده، ملحد ده، کمونیست ده، د اسلامي نظام په وړاندې ولاړ ده، کافر د مسلمان په کور ور اړوي، سره انګریز ته مخ ته روان ده، هغه که د ما پلار وي هم وژلي واجب دي، هغه که د ما نیکه وي هم وژلي واجب دي، باید ووژل شي. هغه که د ما کلیوال وي هم باید ووژل شي. هغه که افغان وي که هر څوک وي باید ووژل شي. دا خبره تاسو مه کوئ چې افغان وژنه، مسلمان وژنه ناروا ده. د مسلمان وژل ناروا دي. قریش وژنه نه وه روانه؟ او هلته بیا تاسو ووایئ که نه چې هلته قریش وژنه روانه وه. نه، په اسلام کې موږ ته مسلمان مهم ده، هغه که هر څوک ده. افغان دا د روسانو سره چې په څنګ کې ولاړ وو دا افغانان نه وو، د شاه شجاع سره په څنګ کې ولاړ وو دا افغانان نه وو. دا نن چې د افغان کور ته اوړي، د افغان ښځه ماشوم په ډزو وژني، د سیاسي افسران دته ولاړ وي، دا افغانان نه دي. دا په فیسبوک کې چې لګیا وي د الله رسول ته کنزل کوي، قرآن سیزي، دا افغانان نه دي. دا کافران دي، د دوی غوښې خوړل روا دي، د دوی مرګ روا ده. دوی باید د سپیو په مرګ مردار شي. قاری صاحب هغه صرف د دې لپاره راغلی چې د الله تحریف کې دا پوښتنه ده بار بار ځواب شوی نه شي تحریمولی. ډاکټر صاحب دا څه شی دی؟ دا ټول موږ په دې لاس کې لوبوو، په دې ګوتو کې داسې لوبوو. دا څه لیوني دي؟ د دې یو سوال جواب به ما ته راکړی و. د حضرت علي جرم فردي ده، طالب هم چې کوم جرم کوي که ته جرم بولې فردي دی، تاسو څه کار ده چې راځئ په طالبانو باندې لایفونه کوئ؟ حضرت علي نه شینوارو ښځې بوتللې تر اوسه پورې نه دي راوستې. دا د حضرت علي یو جرم ووایي چې حضرت علي مجرم ده، خاین ده، زه دا لایفونه پرېږدم، نه شي ویلی. دا ډارن خلک دي، همغه په پیسو اروپا ته تللي دي. دا نن دي وایي چې حضرت علي مجرم ده، خاین ده، د امریکانو جاسوس ده. جاسوس دې نه وایي، زه جاسوسان خو ټوله اداره ده. دومره دي وایي چې غل او غاصب ده. زه هغه ویډیو کلیپ کټ کوم، حضرت علي ته یې لیږم، په همغه اروپا کې هم نه پرېږدي. دا ټول ډارن خلک دي. زه نر غوندې وایم اشرف غني پښتون ده، زه ورته وایم خاین ده. رازق پښتون ده، زه وایم قاتل ده، د ملر په غېږ کې مردار که. کرزی خاین ده، قاتل ده، تر ننه پورې د جهاد اعلان موږ ورسره کړی. موږ قوم پرستان نه یو. د امریکا تر څنګ چې هر څوک ولاړ دي، که د هر قوم دي، که د پښتون سردار او ملک ده، که عالم ده، که شیخ الحدیث ده، چې د امریکانو تر څنګ ولاړ ده، موږ وایي باید ووژل شي. که تاجک ده، که ازبک ده، که پشهی ده، دا د خپل د قوم مشر ته دومره نسي ویلی چې هغه غاصب ده. په سوشل میډیا راځي، ته څنګه حقایق خلکو ته بیا وایې؟ ته چې خپل د قوم خاین ته خاین نشي ویلی، ته راجګېږې په نورو خلکو باندې تخت و تاج کولی سې. ته طالب ته څنګه وایې چې طالب؟ مبین صاحب دغه خلکو خپل حیثیت بایللی ده، بس پرېږدي د دوی دا د موږ د لایف له لارې غواړي چې هغه بایللی حیثیت یو څه اعاده کړي. دغه خلک بیخي په بحث نه ارزي. نور کریم سلام علیکم. نور کریم ده او که دغه بل ورور نوبت ده ډاکټر محمد صافي ورور زما نوبت ده. قاري صاحب زما نوبت ده. مهرباني وکړه صافی صاحب. ډیره مننه. که اوس وي زه زما پوښتنه په فارسي کې خپروم. مهرباني وکړه. مشکل نه صاحب لیوان ته په جواب ده. مهرباني. مننه. ما فقط از هر کس که جواب داد میخواستم از همون باید بدونم، ولی سوال من مطرح مخاطب قاری صاحب پستی هستن.
قاری صاحب خواسته شما با من موافق هستید که افغانستان امروز از نگاه صنعت از زیر صفر قرار داده؟ یعنی به این معنا که ما هیچ نوع فابریکه تولیدی نداریم که حتی کاغذ تشناب یا یک گوگرد یا یک لباس یا یک چیز بر ما تولید بکنه، درست؟ صافی صاحب ما ستاسو سوال وانه خستو تاسو ویله چې افغانستان زما سوال دا دی چې اوسنی افغانستان کې بله شما با دری صحبت کنین، اگه جوابش با پشتو آمد کدام مشکلی نیست مهربانی. درست است. من فقط یعنی گفتم که افغانستان یعنی صنعت نداره، فابریکه ما هیچ نوع کدام فابریکه نداریم که برای وطن ما مثال یک چیز بسازه یا حتی کاغذ تشناب که به طور مثال یک مثال براتون دادم. و قاری صاحب خواستی که همیشه حرفایش شنیدم گفت ما 130,000 نیرو داریم که همهشان مجهز هستن، ما خوش میشیم. من فقط یک سوال کوتاه دارم در میباره، باز من پایان میرم، جواب خدا باید برای ما بده. همین قدر مواد انفجاری که در انتحاری ها، در استشهادی ها، در ماینای کنار جاده و این چیزا که از طالبا با این چیزا از این استفاده میکنن، فقط این میره کوتاه میخواستم که بدونم که اینمی از کجا میآین، چون در افغانستان ما کدام وطن نیستیم که ما کدام شرکت داشته باشیم که می مواد تروتیل یا TNT را برای ما تولید بکنه. وقتی که ما تولید کردن نداریم، از خود داخل خود افغانستان نداریم، پس همی از کجا میآین؟ اینمی که سوال داشتم. تشکر. ډاکټر صاحب محترم، اوله خبره خدا ده چې تاسو سوال دوه اړخ لري. ستاسو سوال یو اړخ دا دی چې مطلب موږ تشناب کاغذ نه لرو، فابریکه نه لرو، د دې شیانو فابریکې نه لرو، او بل طرف ته موږ 1,00,000 تاسو ویل چې 1,10,000 موږ مجهز فوز لرو. نو ستاسو یو تنقید دا ده چې یعنی موږ 1,10,000 مجهز سرتیري لرو خو د تشناب کاغذ فابریکه هم نه لرو. یو اړخ د سوال مو دا ده. دویم اړخ د سوال د تاسو دا ده چې تاسو دغه ما همکار وروره دا بعض خلک مقطع کوي دي کې بعض زه پیژنم هغه خپل قطع کوم. مهرباني کوئ دا C4 او TNT دا تاسو کوم ځای نه تولیدوي، دا چیرته نه راوړئ؟ نو ډاکټر صاحب دا اول سوال جواب دا ده. زه به تاسو لاند مثال وایم. ستا په کور نه برید شروع ده، دښمنان را چاپیر دي، ستا د کور نه چاپیر دي، څه کور ته درننوتلي دي. په دغه وخت کې به د تا دپاره اولویت څه وي؟ ته به ټوپک، وسله، مرمۍ، کړتوس را اخلې او که ته به تشناب کاغذ را اخلې، ستا دپاره به اولویت څه وي؟ ستا په کور برید روان ده، ته په تشناب کاغذ څه کوې؟ تشناب کاغذ په ځای لوټه استعمال کا، تیږه استعمال کا، خو هلته د په کور برید روان ده، هلته تا ته وسلې ته ضرورت ده، تا ته ټوپک ته ضرورت ده، تا ته مین ته، تا ته باروتو ته ضرورت ده. اوس حالت کې د موږ په کور برید روان ده، د موږ په کور 45 هیوادونو فوزیان راغلي دي، د موږ ځمکه اشغال ده، فضا اشغال ده، کورنۍ سیاست اشغال ده، بهرنۍ سیاست اشغال ده، په د اساسي قانون خلاف، د ملت د غوښتنو خلاف، د دولت په خپله د دولت د مشرانو د غوښتنو خلاف تا ته 15 سره شپږ سره حکومت جوړ کړو. دا چا درته جوړ کړو؟ ځکه ته اشغال یې. د امریکایي، برطانوي، جرمني سفارتونو درته جوړ کړو، اروپایي ټولنې درته جوړ کړو. په داسې یو حالت کې تا د تشناب کاغذ ضرورت نشته، هغه لومړیتوب نه ده، هغه اولویتونه نه دي. تا دپاره وسله اولویت ده، تا دپاره مجهز فوز اولویت ده. 1,10,000 مجهز سرتیري باید ولري، داسې سرتیري چې په ځان پورې بارود تړي او دغه خارجي تیریګر د خپل وطن نه وباسي. دویمه خبره محترمه دا ده چې دغه C4 او TNT بارود چې دي د موږ هر مجاهد، هر که ونه وایم هم په مجاهدینو کې په 500 کسانو ډلګۍ کې خامخا یو مجاهد د C4 او د TNT استاد وي، د C4 او د TNT استاد وي. زه فکر کوم دلته شهاب لیوالي موږ سنگر مجاهد ده، دی به هم د C4 او TNT باروتو فارمولې به دته یاد وي. وروره دغه فارمولې، دغه باروت موږ په خپله جوړوو، په خپل هیواد کې جوړوو، خپلې فابریکې لرو. موږ اړتیا نه لرو چې د بل هیواد نه را صادر کړو. د دې فارمولې به تا ته موږ ووایو، که ته د موږ نه زده کول غواړې تا ته به هم در وښیو. دا شیان موږ په خپله جوړوو، په خپله زیړو بشکو کې فیټ کوو، بیا په خپله پلاستر پرې راټوو او بیا په خپله وړو. دا دومره غټ شی نه ده چې دې ته اړتیا پېښه شي چې دا موږ د کومې فابریکې نه راوړو، د کوم ملک نه یې راوړو. لیوال صاحب که تاسو په دري دلته یو څه ویل غواړئ، لیوال صاحب، شهاب لیوال صاحب، تاسو لیوان صاحب په لاند ډول یو تبصره پرې باندې وکړه په دري ژبه باندې، بیا د نور کریم ورور ته نوبت ورکړو. لیوان صاحب اگه اینا پرسیدن که شما می امکانات از کجا پیدا میکنین که 1,60,000 نفر نیرو را اکمال میکنین؟ این خو یک اکمالات میخواهد دیگر. جزء از سوالش همی بود، مهربانی کنید. تشکر
سلامت باشین. دکتر صاحب محترم، ما کوتاه براتون میگویم که شما خودتان اعتراض میکنین بر اداره منفوری که میگین در طول 18 سال توانایی ساختن یک کاغذ تشراب ندارن. یعنی اینا یک فابریکی نساختن که حتی یک کاغذ تشراب داخل افغانستان تولید بشه. تو باز خجالت بکش که از هم دفاع میکنی. لعنت به می دکتری و به می منطقی تو که تو از تو یک اداره حمایت میکنی که در طول 18 سال فقط خون افغان ها را ریختن، فقط با خون افغان ها اینا عیش کردن، عشرت کردن، اولادهایشان زندگیشان بیرون از کشور و اینا با خون من و تو تغذیه میکنن. تو بالای ما ایراد میگیری که شما مواد از کجا میکنی. کوتاه‌ترین طریقه مواد ساختن اگر بازیات میخوایی بیاد از کابل ما تقریبا 60 کیلومتر دور هستیم. من برات یاد میتم موادش هم، طریقش هم، فرمولش هم. تو فکر میکنی که طالب این ظرفیت نداره که یک فرمولی یک مواد انفجاری بسازه؟ وقتی که جوان استشهادی ما از جان و زندگی و پدر و مادر و اولاد و زن و فرزند خود میگذره، این یعنی توانی یک بارودسازی را نداره؟ تو اگر مرد هستی، اگر امی فکر نظرت است، در کل قومت، در کل مطلب دمی اداره که تو حمایتش میکنی یک طرف پیدا بگو از خود بگذره. اگر گذشت بفهم که باروتم جور میتونه. وقتی که من از خود میگذرم باروتم جور میکنم. 130,000 فوج دارم، 130,000 فوج. ما در لایو قبلی گفتیم که ما با دستان آبلدار ما با سنگ میده میکنیم، مزدوری میکنیم، باغ بیل میزنیم، بالاخره کار میکنیم، محتاج خود ما را پوره میکنیم. ما نه به دلار آموخته شدیم، نه به غلامی آموخته شدیم و نه از کسی ما طلب کمک و قرضه میکنیم. دیگه خدا کنه که شما سوال گرفته باشین جوابش. من کوتاه برات میگم یک نظامی که بیش از 20,000 جوانش آماده استشهاد باشه، بارودسازی برشان یک چیز عادی ډیر زیات مننه لیوال صاحب. نور کریم صاحب ته به وخت ورکړو. الله مو عزت وکړه، خیر اوسې. نور کریم ورور مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. زه خو هیڅ ویل نه غواړم، صرف ټولو ته سلامونه. اوسه پورې چې کوم دی ما زه په فیسبوک کې ستاسو دا ټول لایفونه ګورم، نو ما چېرې زه دا څنګه پیدا کړم که نه. خو اوسه پورې چې کوم ما په هغه کې ګوتې والي اخر لایف راغلم، نو ډېره مننه ستاسو د ټولو. الله هم خوشحاله لره ټول. اب لیوال صاحب تا سره خوا کې نوم یې نه راځي و. حسنا خان. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه تاسو ښه؟ لږ که په زور وغږېږي اواز یې نشته. پوښتنه مو مطرح کړئ. تاسو اورئ؟ مننه، مهرباني وکړئ. ما تاسو نه پوښتنه دا ده چې تاسو ډاکټر صاحب خپله یعنی انجنونو ته ښځو ته رایټ ورکوي چې راسي خپل لایف کې وغږیږي تاسو د ټاپک باره کې، یا تاسو ما پوښتنه تاسو دا نه ده چې تاسو غواړئ چې حکومت ته راسئ یا د اشرف غني حکومت تاسو بد وایي ته وایي چې دا کافر دی یا داسې ده. او زما پوښتنه داسې نه دا ده چې آیا تاسو خپل حکومت کې که راسئ انشاءالله ښځو ته خپل حقوق ورکوئ؟ آیا د درس ویلی سي؟ آیا د خپل تعلیم پیشرفته کولی سي؟ مننه خورې ستاسو نه یو نړۍ مننه. قاري صاحب که بل پوښتنه لرئ مختصره کې قاري صاحب به ځواب ورکړي. او یو وبخښه تاسو ته پرسنل زه تاسو هیچا ته بد نه وایم، اما یو پوښتنه مې دا ده چې تاسو همیش چې لایف راځئ یو بل ته ډېر بد وایي، هغه دې ته بد وایي، دا دې ته بد وایي، ټول کنفیوز دي چې څوک ښه دی څوک بد دی. موږ نه پوهېږو چې څوک ښه وایي، څوک رښتیا وایي، څوک مننه. حسنا خان خورې تاسې اوله پوښتنه د ښځو د نجونو د تعلیم په اړه وه. په دې اړه خو مخکې هم څو وارې بحثونه کړي دي. اسلامي امارت د ښځو تعلیم ته ژمن دی، خو په داسې یو چاپېریال کې چې هلته د ښځې عزت او ناموس ابرو محفوظه وي. هلته په ښځه تعرض نشي کېدلی او هلته په ښځه تیری نشي کېدلی.
داسې یو چاپیریال کې موږ د ښځو تعلیم ته ژمن یو. اسلام هم ښځې ته د تعلیم اجازه ورکوي چې تعلیم وکوي، خو په داسې یو چاپیریال کې نه چې هلته د ښځې عزت او ناموس د تیري لاندې وي، د برید لاندې وي، د ګواښ لاندې وي. دغه خور نه زه نه یم خبر چې دوی به کوم ځای کې اوسېږي، خو د کابل د پانتونونو او د افغانستان په عموم کې د افغانستان د نجونو د لیلیو او د پانتونونو حالت ټول افغانانو ته معلوم ده، او زه نه غواړم چې په دغه مسایلو موږ تاسې پښتانه یو، افغانان یو، ځینې مسایل موږ تاسې قاری صاحب سعید خوستای دا د اریانا نیوز دا قاری صاحب سعید خوستای دا د اریانا نیوز رضاکار خبریاله ده، په یو کې اوسېږي، هغه ته رضاکارانه کار کوي، دا یوازې زه تنخوام نه لرم. په هر صورت هر څوک چې د افغانه د یو افغان خور په صفت موږ ورته احترام لرو، او هر وخت موږ د دوی سوالونه په سړه سینه ځوابوو. دوی که کوم تنقید لري، کومه ویره لري د اسلامي نظام نه یا لویدیځو رسنیو دغه مطبوعاتو د موږ دغه افغانانو ته دغه نوي نسل ته کومه ویره، کوم ډار د دوی ذهن ته اچولی د اسلام د اسلامي نظام په اړه، د طالبانو په اړه، د افغانستان د راتلونکي په اړه، موږ غواړو چې هر وخت د دوی سره په دې وغږیږو چې دوی ته وروښیو چې اسلام د وحشت دین نه ده، اسلامي نظام د وحشت نظام نه ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د انسانانو حقوق ساتلی دي، اسلام یوازینی دین د په نړۍ کې چې د ټولو انسانانو حقوق ساتلی دي، مساوات ساتلی ده، عدل کړی ده. نو د ښځو د تعلیم په اړه هم زه په ځینو مسایلو ما مخکې وویل چې موږ تاسې افغانان یو، ځینې مسایل موږ تاسې نشو رسوا کولی، په رسنیو کې په دې خاطر نه وایي چې ځان دپاره عیب بولو، خو د افغانستان د اداره کې یا په پانتونونو کې د ښځو دپاره چې کوم چاپیریال د کوم څه د دوی سره کیږي، هغه د موږ تاسې ټولو افغانانو ته معلومه ده. موږ تاسې د بل هیواد نه یو، د همدې هیواد یو، په همدې هیواد کې ستر شوي یو، لوی شوي یو، د ورځې د کور نه وځو، په دې بازارونو کې، په دې ښارونو کې ګرځو، ټول هر څه راته معلوم دي. بیا نن سبا ټولنیزې رسنۍ دي چې هر ځای کې پیښه کیږي، ټوله دنیا ترې خبرېږي. نو د ننګرهار پانتون، د کابل پانتون، د نورو پانتونونو د حالاتو نه موږ خبرېږو. زه ډاکټر صاحب دا خبره دې مکمله کړم، یعنې زما هدف دا و دغې خور ته زه دومره ویل غواړم چې په داسې یو حالت کې لکه د کابل اوسنۍ ادارې چې د ښځو دپاره جوړ کړی ده، دغسې حالت چې دا دغسې یو چاپیریال، دا هیڅکله هم موږ نه غواړو چې دغه ډول چاپیریال د ښځو دپاره جوړ شي. اسلامي امارت به د ښځو دپاره داسې یو چاپیریال جوړوي چې هلته که چېرته فرضاً یوه چا په یوې جینۍ باندې جنسي تیری وکولو په اسنادو ثابته شوه، هغه سړی به بیا په دولت کې وظیفه نه کوي، هغه به په څلور لارې کې زړیږي په دار باندې. داسې به نشي کېدلی چې په ننګرهار کې یا په کابل کې یو څوک د جنکیو لیلیې ته وراوښتی ده، هلته څو جنکیو جنسي تیری کړی ده او نن سرې سترګې ګرځي، خپله وظیفه کوي، څوک کاږم نشي ورته کتلی. داسې به هېڅکله هم نه کېږي. داسې موږ غواړو، داسې تعلیم، په داسې چاپیریال کې موږ د ښځو دپاره تعلیم غواړو. الحمدلله زما خپلې خویندې دي، هغه تعلیم یافته دي، تعلیم کوي، د دین تعلیم یې کړی ده، اوس هم لګیا دي، هغسې نور تعلیم کوي، خو په یوه داسې چاپیریال کې چې هلته د هغې ناموس محفوظ ده، د هغې عزت محفوظ ده، د هغې عزت او ناموس ته څوک کاږه نشي کتلی. د هرې افغانې خور دپاره دا ټول افغانان دي، موږ خویندې دي، موږ د هرې افغانې خور دپاره همداسې چاپیریال غواړو، څنګه چاپیریال چې ما د خپلې خور دپاره جوړ کړی ده، څنګه چاپیریال چې ما د خپل کور دپاره جوړ کړی ده، موږ د هرې افغانې دپاره داسې چاپیریال غواړو. او دغه خور آخري سوال دا و چې داسې په لایفونو کې سپکې سپورې ویل کېږي. الحمدلله د موږ لایف یو امتیاز دا ده چې موږ په لایف کې سپکې سپورې نه ویل کېږي، موږ هر چاته په حوصله ځواب ورکوو، هر چاته په نرمۍ ځواب ورکوو، هر چاته په خوږه او په ډېرو اخلاقو ځواب ورکوو. نو انشاءالله چې په دې اړه به ډېره مننه قاري صاحب. ډاکټر صاحب تاسو څه ویل؟ د سولې امام سلامونه مبین صاحب ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه، قاری صاحب ته، لیوال صاحب ته سلامونه، ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. پوښتنه به د موضوع اړوند باندې وکړم که ستاسو اجازه وي، ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي. ولې نه، مهرباني وکړه ورور، مهرباني. که لیوال صاحب راته جوابوي، که قاری صاحب راته جوابوي، که تاسو راته جوابوي. ما پوښتنه دغلته ده چې تاسو اوس دلته ادعا کوئ چې دغه داعش چې د ملي امنیت شبکه ده مثلا او ملي امنیت یې روزي، لکه څرنګه خو موږ ته چې څومره واضحه ده دلته چې موږ ګورو د طالبانو د داعش د کړنو په منځ کې توپیر نشته دی، هماغه
بارود دیم ځان پسې تړي دلته راوړي ځان ته انفجار ورکوي خلک وژني طالبان هم همدغه رقم کوي سرتیري وژني داعش هم سرتیري وژني نو که دلته موږ تاسو ګورو ستاسو څنګه د داعش سره بیا ستاسو عقیده کمزورې شوله چې د داعش دغه کړنې ردوئ یا بله څه خبره ده چې یعنی داعش او دغه طالبانو په منځ کې توپیر نشته دی هغه هم راځي دلته مایک مه پې قطع کوه مایک مه قطع کوه مایک خلاص که مهرباني نو د سولې امامه موږ سره پاتې شه قاری صاحب به د دې جواب درکړي موږ سره پاتې شه که بل سوال دې درلوده بیا به سوال بیا تکرار بل سوال به د قاری صاحب خبرو په اړوند باندې وکړم بیا به دغه سوال د کلاند ورته تکرار کړي قاری صاحب ونه اورېده قاری صاحب نه دغه که چیرې تاسو وایي ادعا لرئ موږ خو پوهېږو چې دغه انتحاري عمل چې دی دا یو ناروا عمل دی مثلا څنګه چې موږ معلومات لرو علماو چې موږ ته ښودلي دي بیا هم تاسو دغه عمل تکراروئ همدغه عمل چې داعشیان هم کوي نو ستاسو د هغې ترمنځ توپیر څه دی هغه ماشومان وژني راځي دلته په عام بازار کې بمونه الوځئ تاسو هم دغه کړنه کوئ آیا ستاسو عقیدې کمزوري دي چې د داعش دغه ردوئ تاسو خپل هغې ته اجتهادي ووئ او د داعش ځان وژونکي ته داعش چې ځان وژني خلک ځان سره وژني هغه دغه بولئ ردوئ او خپل مقدس محترمه وروره په تاسې باندې د داعش او د طالبانو بریدونه اشتباه کې واقع شوي په تاسې باندې خلط شوي دي ګډوډ شوي دي درنه چې د طالب برید کوم ده او د داعش برید کوم ده داعش په جماعت کې ماین کېږدي انفجار وکوي او چاودنه وشي اگر چې هغه برید د ملي امنیت کړی وي خو پړی داعش واخلي داعش په یوه روغتون نه برید کوي هلته ښځې ماشومان په شهادت رسوي داعش په یو عامه مجمع کې برید کوي هلته عام ولس شهیدانیږي د طالب برید بیا داسې نه وي طالب سوال وکول وروره زه تاسو ته ځواب مکمل کوم طالب چې کله په کابل ښار کې برید کوي طالب د ملي امنیت په یوه داسې ریاست کوي چې په هغې ریاست کې ټول کارکوونکي د یو مخه د خاورو لاندې کې او ټول د منځه یوسي طالب کبرید کوي د جیفوریس په کمپنۍ کوي چې جیفوریس کمپنۍ دیوالونه هر څه ونړوي او ټول کارکوونکي د خاورو لاندې دغسې دفن شي طالب کبرید کوي د ناټو په عمومي قومندانۍ کوي طالب کبرید کوي د سرینا په هوټل کوي د خارجیانو د میشتېدو په ځای طالب کبرید کوي په انټرکانټیننټل کوي طالب کبرید کوي د اردو د جلب و جذب په مرکز کوي طالب کبرید کوي نه دی کړی قطعا نه دی کړی تاسو ماته نشئ خیلی دا کته داعش نه دفاع کوي داعشي وي بیا راته ووایي که نو داعشیانو په کابل کې تر اوسه پورې هم ورور داعشیانو تر اوسه پورې هم په کابل کې تاسو ماته نشئ خیلی چې د اردو په مرکز برید کړی وي او یا د امریکایانو په کوم مرکز برید کړی وي تر اوسه پورې د جنرال فهیم په هغه نه برید کړی و هغه برید ټوله دنیا ولیدو چې هغه برید یو نمایشي برید و تلفات دوه کسان تلفات هم هغه دوی ته نه دی اوښتي د اردو سرتیرو ته دغسې په ټول افغانستان کې تاسې ماته نشئ خیلی چې دوی یا د اردو په قرارګاه برید کړی وي یا د ملي امنیت په قرارګاه یا د امریکایانو په کومه قرارګاه دوی که برید کوي د شیعګانو په کومه مجمع کوي یا په جماعت کوي یا په روغتون کوي یا په بل داسې ځای کوي چې هلته عام خلک وژل کېږي یا د میلاد النبي په محفل کوي نو تاسې نه مې غوښتنه دا ده چې تاسې باندې دغه بریدونه باید مخلوط نشي ګډوډ نشي درنه د طالب او د داعش برید وپېژنئ طالب او داعش کې فرق دا ده چې داعش چې دا یوه خارجي مفکوره ده د کابل ادارې د امریکایانو د استخباراتو د دوی د پروژو نه یوه پروژه ده طالب چې هغه د هېواد د ازادۍ دپاره جنګېږي قاري صاحب موږ به د داعش سلګونه شواهد وړاندې کړو چې کله په داعش زور راغلی د اردو قرارګاه ته تللی کله چې په داعش زور راغلی حکومت هلیکاپټرې وړي مجلل هوټلونو کې دي کله چې په داعش زور راغلی دوی په کاسټرو کې کېنولي په ښارو کې چکرونه ورکول موږ شواهدو باندې خبرې کوو مبین صاحب ګورئ دا اوس په کابل ښار کې دننه د داعشیانو مرکزونه دي د ملي امنیت ادارې ساتي د کابل ادارې د حوزوي پوستو ترڅنګ د دوی مرکزونه دي موږ ته معلوم دي افغانانو ته معلوم دي دوی سیږي په منظم ډول مهرباني د سولې امام وروستی سوال دی که بل چاته وخت ورکړو مننه ډېره مننه چې وخت مو راکړه کله کله وخت راکوئ ما سره ځینې پوښتنې ما مطلب دلته مننه دلته زما مطلب دلته تاسو هم دغه اجتهادیان لرئ او داعشیان هم لرئ توپیر دومره نه لیدل کېږي
څه فکر نه کوم د مځکې او د اسمان د توپیر البته تاسو ته نه ښکاري، توپیر د مځکې او د اسمان ده. زمونږ غازیان ګرینویل چوباګرام ته ننوځي، شوراب ته ننوځي، صحراباد ته ننوځي، د دوی انتحاریان په جماعت کې په ولسي خلکو په بازار کې چاودنه کوي. مطلب می دغه چې دواړه هغه ماغه کسان دي چې بارود ځان پسې تړي، که تاسو خپل مقدس بارود ځان پسې ګوره نه قاری صاحب زه ته لا ګوره د غوا سوباړې چې دي که یو څوک یې خوري هغه هم د خوراک شاید او فروټ هم د خوراک شاید، نو ته داسې ماسې دواړه د خوراک دي نو بس دواړه خوره. دې کې توفیر وکړه. طالب د خپل سپېڅلي هدف دپاره د دې ملک د آزادولو لپاره قرباني ورکوي. د عایشان د دې دپاره د مسلمانانو صفونه ضعیفه کړي، جوماتونو کې په منبر کې تاسې وویله چې طالبان هم د هغه څوک لري چې هغه په ځان پورې بارود تړي او د داعش هم لري. دلته فرق موجود د ګورې په ځان پورې بارود تړل چې دي دا خدا معنا نه ده چې یو څوک په ځان پورې بارود تړي نو هغه به خامخا مسلمان وي، هغه به مجاهد وي. تاسې وګورئ نړۍ تاریخ وګورئ، ډېرو خلکو په ځان پورې بارود تړلي دي، ډېرو خلکو ځانونه ټانګونو ته لاندې کړي دي. جنګونو کې دا د لومړی نړیوال جنګ په دویم نړیوال جنګ کې تاسې وګورئ خلکو دا کارونه کړي دي، دا پخوا هم شوي دي. د جاپان په جګړه کې شوي دي، د ویتنام په جګړه کې شوي دي، د نړۍ په نورو جنګونو کې داسې بریدونه شوي دي چې هغه خلکو بمونه ځان ته ایښي دي، خپلو سینو ته ټانګونو ته ورلاندې شوي دي. دا خو دا معنا نه چې یو څوک په ځان پورې بارود تړي هغه به خامخا نو یا مجاهد وي یا به دا کار د اسلام او د جهاد دپاره کوي. او طبیعي خبره ده دا یو د یوې عقیدې له مخې کېږي، د یو قوي عزم له مخې کېږي، یو قوي فکر له مخې. همکار نه مو هیله ده دغه کس چې زه کته کوم دته یو ښه نوم انتخاب کړئ. که دغه بل رور چې موږ نه لاندې د مهرباني وکړه. السلام علیکم. محمد منګل دغه ته یو نوم انتخاب کړئ. ښه محمد منګل مهرباني وکړه. محمد منګل مایک د بند ده. سلامونه او احترامات اورئ ما غږ و غږ دی اور. وعلیکم سلام. مهرباني وکړه سوال ته دې راشه. ښه سوال ته خو به راشو. ما سوال په ځانګړې توګه د ټولو افغانانو ده، بیا خصوصا د دولت او د اسلامي اماراتو نه. او هغه سوال دغسې ده چې اولین خبره د کونړ او د نور ځایونه چې په 200 یا 300 توغندي ویشتل کېږي، ولې هېڅوک هم جواب ویونکی نه ده؟ ولې څوک څه نه وایي؟ او دویمه پوښتنه ده چې د دومره تقریبا څومره کیلومتره هغه افغان تار چې په دې کرښه باندې تیر شو چې هېڅ افغان تم د منلو وړ نه ده، ولې اسلامي امارات دې ته اجازه ورکوي چې په هغې ځای کې کنټرول هم لري اسلامي امارات؟ او ولې جواب ونه وایي؟ او اوسه پورې ولې غلي پاتې دي؟ نو وطن خو چې ده دا ناموس ده او یوه افغان ته هم دغه د منلو وړ نه ده دغه ډیورن کرښه. نو په ښکاره ډول پاکستان موږ په خاوره تیرای کي او ګنډتار کش کوي او موږ ټول غلي پاتې کیږو. ولې غلي پاتې کیږو؟ محترم موږ مخکې هم په لایفونو کې دا خبره په مکرر ډول کړې ده چې د افغانستان څومره پوله چې د پاکستان سره ده، څومره سرحد چې د پاکستان سره ده، په دې ټوله پوله کې یو متر ځای څوک نشي ثابتولی چې هغه د طالب د واکمنۍ لاندې وي او هلته د پاکستان ګنډتار تیر کړی وي. څومره ساحه چې دا ټوله د کابل ادارې لاندې ده، هلته دولتي پوستې دي، دولتي سرتیري دي. داسې ساحه تاسې که چېرته کومه یوه جعلي فرضي ویډیو لیدلې وي، داسې ساحه تاسې ماته نشئ ثابتولی چې هلته د طالب واکمني وي او هلته د تار تیر شوی وي. که تاسې ته معلومه وي تاسې مشخص نوم واخلئ. مشخص نوم خو یعنې په ځاځیو کې چې کوم هغه د دیګي سره په دې غرونو کې دوی خو صرف چې هغه لري پوستې لري، زه چې په خپله مال دلي دي صرف نږدې د سړک په سر دوی پوستې لري دولتي ځواکونه. او په دې غرو کې چې په غرو کې خو هېڅ کله نه هغوی تلای شي او نه کنټرول لري. په دې مونږ زم پیږم تم پیږي هر څوک پیږي. زه بلد یم ګورئ د ځاځیو په ګوي کې دولتي پوستې دي، دولتي سرتیر پراته دي. په هغه غرونو کې نه طالب اوسېدلی شي نه هلته طالب شته. محترمه زه خپل هم د خوست یم، په دا سرحد کې زه بلد یم، زه په دې سرحد وړم مو ته معلومه ده د ځاځیو په ګوي کې یا د شیریناو په لیارو په دا ټول سرحد کې
دولتي سرتیري پروته دي د یوه سر نه تر بل سره پورې، او د دولتي سرتیرو په مخ کې د هغوی د سترګو سره مخ دغه سیم تیریږي هغه ده. او تو ته بهتره معلومه ده چې کله د زوزیو قوم ارمخته شو د دوی د سیمې خردار ور ټول کړو، سیمې خردار ته د قوم رووتو، د کوبل ادارې نه امر وي ته روغلو، کابل ادارې هغه پسې روغلل ورته وایي چې په دا سیمې خردار نه کار مه لرئ تیر دي کې. تو ته معلومه وي بهتره که په دې خبره ته سترګې پټې نه کړې. ټول زوزیو قوم ته معلومه ده، زوزیو قوم سیمې خردار یې ترنه ټول کړو، ویلې د کوبل ادارې هیئت پسې روغلو، هغې وي ته ووایي چې پرېږدئ تیر دي کې دا سیمې خردار. بس مننه، خیر اوسې. زه به یو دوه درې پوښتنې وکړم، بیا به زه لاړ شم جنرال صاحب مبین. یو دوه درې پوښتنې قاري صاحب نه وکړم، دلته خلک لیږلي، اجازه ده؟ اجازه. مبین صاحب اواز دې نه راځي. قاري صاحب یوه پوښتنه ده، دا دوه درې پوښتنې زه کوم، تاسو یو 15 دقیقې ماته وخت راکړئ، بیا به زه لایف ته لاړ شم، نورونه به راسي. یو پوښتنه دا ده چې دا پوښتنه په دې میډیا کې ډېر سخت تبلیغات ورپسې روان دي، تاسو د دغه پوښتنې ځواب ورکړئ. پوښتنه داسې ده دوی چې کوي او په میډیا کې ورپسې تبلیغات کوي چې طالبانو د امریکایانو سره صلح کړی او د خپلو افغانانو سره صلح نه ده کړی. دا څه معنا لري؟ امریکایان خو اوس وځي، امریکایان چې وځي وایي تاسو چا سره جنګ کوئ؟ دغه یو پوښتنه ده. دوه پوښتنې نور لرم، بیا زه لایف نه ځم، نور ته وخت ورکړم. قاري صاحب دا د خلکو پوښتنې دی، لږ دته تم شئ مهرباني. ډاکټر صاحب تاسو وویل چې طالبان د امریکایانو سره سوله کوي، د کابل ادارې سره سوله نه کوي. نو ګوره محترمه، دغه سوال خو ډاکټر صاحب موږ مخکې څو وارې ځواب کړی ده. د کابل ادارې سره سوله نه ده شوې، د کابل ادارې سره تړون شوی ده. سوله یوه معنا لري، تړون بله معنا لري. که چېرته د کابل ادارې سره سوله شوې وای نو دا په ورځني ډول دا بریدونه ولې روان دي د امریکایانو له لوري؟ د کابل ادارې سره تړون شوی دی، د هغه تړون له مخې دوی د افغانستان نه وځي، او دا د پرون تاسو د امریکایي جنرال خبرې واورېدې چې د وخت نه مخکې دوی خپل فوزونه ایستلي دي. څومره موده چې ټاکل شوې وه چې هغه کې به دوی 15,000 سرتیري باسي، هغه د وخت نه مخکې ایستلي دي. دا د تړون برکت و. همدا د تړون برکت و چې 15,000 طالب بندیان خلاصیږي او زر د اردو سرتیري د کابل ادارې سرتیري خوشي شول. 6,000 کورنۍ، 6,000 افغان کورنیو کې خوشحالي ده، د افغانانو په 6,000 کورنیو کې خوشحالي ده. دا د تړون برکت ده. همدا د تړون برکت ده چې په افغانستان کې شپنۍ چاپې نه وهل کیږي. همدا د تړون برکت ده چې په افغانستان کې د ډرون بریدونه نه کیږي، د بې پیلوټ بریدونه نه کیږي. همدا د تړون برکت ده، دا د تړون ګټه ده. همدا د تړون ګټه ده چې دا د موږ اوس بین الافغاني مذاکراتو ته نږدې کېدونکي یو. بین الافغاني مذاکراتو کې موږ په هغه مسایلو غږیږو چې هغه پیچلي مسایل دي او هغه به یو حل را پیدا شي. د کابل د امریکایانو سره تړون شوی ده، د افغانستان نه د وتلو تړون. د امریکایانو سره موږ په د افغانانو په کورونو د چاپو وهلو تړون نه دی لاسلیک کړی لکه د کابل ادارې چې ورسره لاسلیک کړی. کابل ادارې ستراتیژیک تړون لري د افغانانو په کورونو د چاپو وهلو، د شپنیو عملیاتو، د امریکایانو د قضایي مسؤلیت تړون. موږ د امریکایانو سره د قضایي مسؤلیت تړون نه لرو. موږ امریکایانو سره د افغانانو په کورونو د شپې د چاپو وهلو تړون نه لرو، د شپنیو عملیاتو تړون نه لرو، د CIA سره د ګډو مشترکو عملیاتو تړون نه لرو. موږ که لرو هغه د افغانستان د خاورې نه د خارجیانو د وتلو تړون لرو. دوی به د موږ په چارو کې لاس وهنه نه کوي، موږ د دوی په چارو کې لاس وهنه نه کوو. دا د تړون. او که دغه ډول تړون ته د کابل اداره هم هغه غوښتنې چې امریکایانو د موږ ومنلې، که د کابل اداره هم هغه غوښتنې د موږ ومني، موږ د دوی سره هم داسې تړون ته تیار یو، موږ د دوی سره هم اوربند ته تیار یو. قاري صاحب یو پوښتنه ده، دغه دولت په خپل کله چې د 19 کال کې دا دولت خو ډېرو خلکو سره ستراتیژیک قرارداد وکړ، ناتو سره وکړ، ناروې سره وکړ، ډنمارک سره وکړ، امریکا سره ستراتیژیک تړون وکړ. آیا دا ټول تړونونه به رد شي کله چې اسلامي نظام راځي، که هغه قراردادونه چې دنیا سره کړي هغه په خپل حال پاتې کیږي؟ طبیعي خبره ده. ګوره ډاکټر صاحب، د کابل اداره موږ په رسمیت ولې نه پیژنو؟ ځکه یې نه پیژنو چې د کابل ادارې په هیواد کې دننه او د هیواد نه د باندې چې څومره تصرفات دي هغه مردود دي، هغه موږ ته د منلو وړ نه دي. د کابل ادارې مختلف ډول تصرفات کړي، د هیواد بیت المال چور کړی ده، د هیواد بیت المال دغه غلو اختطافګرو چپاولګرو ته ورکړی ده، د هیواد نه د باندې داسې تړونونه کړي دي چې هغه د افغانانو په کورونو د چاپو وهلو تړونونه دي،
د CIA سره د ګډو عملیاتو تړونونه دي. د افغانستان د منابعو د چور او د تالان تړونونه دي. هغه اسلامي امارت او د ملت ته د منلو وړ نه دي. همدا دلیل د کابل اداره موږ په رسمیت نه پیژنو، ځکه د دوی موږ د دوی په رسمیت پیژنو، د دوی تړونونه هم باید فوکس د نبیل په جنایتونو باندې وشي. هغه موضوع لږ زره موږ نه پاتې شوله. هغه موضوع ډیره مهمه ده. د نبیل موضوع د نن ورځې د لایف په دغه موضوع دغه د ډاکټر صاحب ستاسو د سوال په ارتباط بس صرف زه دومره ویل غواړم چې د کابل اداره موږ په رسمیت نه پیژنو، نه د دوی هیڅ تړون د منلو وړ ده د ملت ته او د افغانستان اسلامي امارت. بالکل. افغان ورور مهرباني وکړه مایک د خلاص کا. بله سلام علیکم. قاری صاحب ما ته اجازه ده نن لږ وخت لاړ شم. ورش په الله مسپارو ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه چې لایو خپرونې ته راغلی. خیر سه. ښه افغان ورور څه شو؟ شکر ده الحمدلله. لږ زره که اوچات وغږېږئ. خبرې د نبیل جاسوس د CIA مخکینی جاسوس د بلیک واټر اوسنی جاسوس په ډېر سپین سترګۍ د افغانانو سترګو ته خاورې شیندي. دروغ وایي. مهرباني आवाज دې نسته وروره. چای ویلی دي؟ چای نه خو موږ هم نه خبر څه چای ویلی دي. انګلیسي دې څنګه ده په خاصه ده اوس تک درا کنه مبینه څنګه انګلیسي سره څنګه یو او انګلیسي و د بنگلاديش پانتون ته تللی یم. ښه دغه بل ورور څه نومیږي؟ مهرباني وکړه خلکو پښتو نه ده د تاسو په موږ انګلیسي زده کوئ. سلام علیکم مبین صاحب او قاری صاحب ته او ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوو. نیکې ایله داسې روغ او جوړ به موضوع زه یوه پوښتنه لرم قاری صاحب نه، لکه د نبیل په باره کې آیا که تاسې مثلا کامیاب سئ او تاسې دا د وطن واک په خپل لاس کې واخیستې، آیا داسې یو امید په درک لګیږي او کنه له مخې به ټول لرې کېږي چې هسې جنتونه خو ډېرو خلکو کړي دي، دا به ټول به ادامېږي او که امید به ورته کوئ؟ دغه یوه غوښتنه لرو. مهرباني ټول مې ادامه دا شپږ لکه کسان مونږ چېرته راځوړنده وو. مهرباني وکړه قاري صاحب محترم. نو همدا جواب د مبین صاحب دا به چېرته زوړنده وو، دومره ځایونه مو لا پیدا کړي. مجبوره یو د کوفتي ماشین ورته واخلو کې اچوو یا خوانې راباسو کېما یا ترشل ورته واخلي دا د غنمو ترشل تی د چرګانو دانه به تې جوړو نور خو په دار دم نه لګېدی دا مردارې غوښې دې ورکې سي. طالبانو ته تسلیم یم. مبین صاحب محترم لیوال صاحب در سره دی، زه درنه لاړم په الله مو سپارم. الله دې سپارم. بس ته مونږ سټډیو ته راولې خپله ځان رانه باسې. سلام علیکم لیوال صاحب در سره دی. وعلیکم سلام. ښه طالبانو ته تسلیم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مبین خانه ښه خوشحاله یې ورته؟ والا مونږ د چرګانو فارم جوړو، دې ته دانه پکار دی. دې دانه نو شرنګا بابا چې د ماشین ته واچې او خواته دار څه ګاډ وډ راوباسي داسې زر زر غټېږي دا چرګان، خو په دې شرط چې هغه چرګان هم بیا د خوړلو نه دي ګوره چې ویې نه خورئ. کنې تاسو نه هم هغه چرګانو ته 4.5 کیلو غنم او د دې غلامانو غوښه داسې سره ګاډه کې سخت زبردست دانه ترې راځي. نه دا هماغه خیال است محال است جنون است. طالبانو ته تسلیم. ښه صحیح شو. دغه خبرې خو د مزار امپراتور هم کولې، لیکن امریکانو چې له غوږ خو خیر خو شونګا بابا ملي منم. مبین خانه ستر جنرال وای. ستر جنرال زه چې دغه تاسو لایو ته چې خلک راځي اکثریت ګوره تاسو چې غږیږي ګوره دوی تاسو مطالعه کوي. دغه انسان ګوره چې غږیږي ته کولی شي چې دغه نه ته پوه شي چې دا انسان په کوم حالت کې دی. الله سیار هلمند مې ولیده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولې به دی د دیموکراسۍ طرفدار نه وي؟ ولې به دی
امریکایانو ته لابي نه کوي، ولې به دی طالب ته تروریست نه وایي، ولې به دی مدرسې ته کنځل نه کوي. سیار هلمنده چې تا غوندې قواره مې وایي وخته به مې ځان اعدام کړی و. اول وخت سیار هلمند ته ورکړو. مهرباني د سیار هلمند عکس راغی لایف خپرونې ته. ملګرو هیله مو دا ده چې د دې عکس باید ته 1 ساعت او 10 دقیقې وروسته لایف خپرونه وګورئ. د سیار هلمند عکس ده پکې. دغه عکس مبارک به راواخلئ او دنیا ته به یې وښیو چې دغسې خلک د طالبانو مخالفت کوي. سیار هلمند سلام علیکم. مومن خان ګوره بېنوبتي مه کوئ نو. وروره ته د مونږ ورور یې، طالبانو ته تسلیم یې، د ما څنګ کې کښېنه دې پسې تا ته وخت درکوم چې تر څو دی رانه ونه تښتي. سیار هلمند سلام علیکم. ډېر ښه شو، ډېر ښه شو چې هغه تصویر دې مونږ لاس ته راغی. سیار هلمند به نور خبرې نه کوي په رسنیو کې. سیار هلمند مایک دې خلاص که. سبحان الله ودې لیده. سیار هلمند له لایب خپرونې نه وتښتېده. د سیار هلمندي له 1 ساعت او 10 دقیقو نه وروسته لایب خپرونه د ده عکس به راوباسئ، زه به یې راوباسم. بیا مقایسه وکړئ چې دا خلک ولې ملحدان سوي دي. بیا مقایسه وکړئ چې دوی د طالب او د مدرسې خلاف ولې دي. بیا مقایسه وکړئ چې دوی 18 کاله ولې مدرسو پسې غپل. نن د سیار هلمند هغه اصلي عکس کوم د ده له خبرو سره موافق ده بلکل، هغه عکس د موږ لاس ته راغی. الحمدلله. او سیار هلمند ده نور به رسنیو کې له موږ نه انشاءالله ته خبرې ونه کړي. دا مخالفتونه ډیر دي، خو تا خدای او رسول ته بار بار کنځلې کړي. ته ملحد یې، ته او هغه بل خبیث دی. تاسو څومره شرندیات وویلې په پټ مخ د کمرې تر شا، دا ملت هم څومره برباد کړه، دا څومره هم دروغ ورته پېشکاري کوه. ته په خپله په امریکا کې په یو قصابي کې کار کوي چې صرف د غواګانو لکۍ نیسي چپه کولو دپاره. دا د وظیفه ده. غواګانو لکۍ نیسي لیوال صاحب. دلته بیا په سیاست کې له طالب سره مقابله کوي. سیار هلمند ما نه ده قطع کړی، په الله قسم وکړئ چې خپله وتښتېده، ځکه عکس دلته خپور شو. راځه سیار هلمنده، هر وخت د طالبانو ته د پټ مخ پیغورونه ورکړي. نن د عکس رسنیز سو راسه لایف خپرونې ته راشه، هېڅ مشکل نشته. ته په امریکا کې اوسېږې، تا ته به څوک خطر پېښ کړي. خو افغانستان ته نه راځې، وړکیه روشه روشه روشه. اتل ده نو خو که اتل وي را دې شي. دلته چا لیکلي چې هلمند اتل ده. سیار هلمند که اتل وي را دې شي لایف خپرونې ته، جرأت دې وکړي. عکس یې مونږ ته ورسېده، په لوڅ مخ دې راسې. راشه سیار هلمند، مونږ چې د طالب حمایت کوو او ځکه یې کوو. ښه سیار هلمند وتښتېده چې دې ورته خالي کوي. مبین خانه وایه اوس مهرباني وکړه، د تاسو هغه د سوشل میډیا پړانګ هغه وتښتېده. نه ته خو غوږ ونیسه مبین خانه. ګوره تاسو چې ګوره که نه تاسو په یو ګل باندې پسرلی کوئ. ګوره نو ته ګوره د شخصیت کشي خبر تاسو کوئ. دوام چې تاسو څنګه شخصیت کشي؟ څنګه شخصیت کشي؟ ته اجازه راکړه. ګوره څنګه دوامه دا ګوره مبین خانه وروره زه در کوم زه عکس تاسو در کوم، هېڅ فکر مه کوئ. د لایف خپرونې 1 ساعت او 10 دقیقو نه وروسته وګورئ سیار هلمند عکس شته، هېڅ فکر مه کوئ. مبین دوی د موږ د هېڅ شي خیال نه ده ساتلی. که دوی د موږ خیال ساتلی ما چاته نه ښوده. دا لازمي ده، خپله فریضه بولم چې امریکایي جاسوسان د بلیک واټر مزدوران افغانانو ته رسوا کړم، د دوی هغه شکلونه افغانانو ته وښیم. څه لعنت دی په دغسې قوارو سي، په دغسې بېنوره څېرو دي سي، په دغسې نجسو دموکراتو قوارو دي. د الله لعنت سي. مبین خانه ته اجازه کوې چې زه تا د یو همکار یو تا د یو ملګري داسې قواره خلکو ته زه وښیم چې خلک به ګوته په خوله کې نیولې م داسې د هغه په حالات کې تللي وي. اجازه کوې؟ طالب خلکو پېژندلی، طالب خلکو
غوږ ونیسه سبحان الله. نه غوږ ونیسه لیوال صاحب. ګوره زه طالب ته تسلیم یم. ګوره د ما یوه خبره واوره، د تاسو ټولې میډیا ته، ټول د غرب تالیسټو ته، ټولو سکشیانو ته، ټول د کلیسا مزدورانو ته، ټول په لاین کې کلیسا ته ولاړو برګر خورو ته، ټول د غرب کاسه شویانو او فل برایټانو ته چلنج ورکوم، 6 کسان 10 کسه 20 کسه د راشي، زه سټوډیو لیوال صاحب ته پرېږدم، زه خپله له سټوډیو نه کته کېږم. قاري صاحب سعید هم درته نه یادوم، هغه ته خو هېڅ کله تاسو جرات نه شئ کوئ. لیوال صاحب درته پرېږدم، په انګلیسي سره خبرې کوئ، په عربي یې کوئ، په پښتو یې کوئ، په ترکي یې کوئ، په ازبکي، په هرې ژبې چې تاسو ته اسانتیا وي دی به در سره خبرې وکړي. کنځلې مه کوئ، توهین مه کوئ، هېڅکله به دی به هېڅ چاته به مشرانو ته نه د تاسو چې مشران دا به چلنج ده چې هر کله یې منئ د موږ سټوډیو ته راسئ، نه به مو قطع کوم، نه کنځل به نه کوئ. که چېرته مو قضاوت به ولس وکړي او ریفرنډم به وکړو، که لیوال صاحب تاسو په دلایلو کې مات کړه، لایف خپرونه د موږ لخوا در پاتې سه. ګوره ما درته قاري صحیح نه دی یاد کړی، صحیح شو؟ تاسو په ټول نظام کې ولاکه دغومره نه وي. ګوره د تاسو خبرې چی دي؟ شړنګا بابا د جګیږي حضرت علي ته نواسای خدا وایي. وروره ودرېږه، لا حول ولا. جنازې کې دویم راوند ته ځي. ګوره د قل اردو د قمندان جنازه یې کوله په هغه کې په هرات کې، یا ورته جنازه خلاصه مولا دعا کوه، ده بیا وروره نیت وتړي، ده داسې وکته لکه سړی د چرګو غلا کې ونیسي، زر یې لاسونه داسې کړه بېرته بیا یې داسې پورته کړه. نو دم دا فکر کړی و چې دا مې انتخابات دي، لکه چې دویم راوند ته لاړه که نه، په د یو راوند سړی ونه بخښل سو. بیا د اختر لمونځ یې کوه، رکوع یې پرېښوده، سجدې ته لاړ، وایي غلطي وسوه. ښه بیا راغی خلکو ته تقریر کوه، ځان یې مفتي جوړ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم، سبحان الله سبحان الله، چې ولسمشر دومره جاهله سي، صلی الله علیه وسلم، دا اوس کوم خبره ده؟ ښه دغه به دې هم در پرېږدو. وایي ما په وړکتوب کې له خرو سره ډېره مینه. او الله، دا ته ولسمشر یې، خر دې په خدای په مینه ورغړوه، دا ته څه رقم؟ بیا چی شی وایي؟ وایي مونږ خو درته معلوم یا د لغمانیانو متل لوګریانو ته ورواړو، زه خر په ونه خېزومه، لوګریان هم نه ښي لغمان، زه یعنې ده ته دا ډېر غټ کمال کاري. اخرې چې په ونه خېزولي دي، هغه ته بیا 4.5 کیلو غنم ورکړه، هغه یې بېرته راکت هم نه کړه. هلکه یو 10 کیلو غنم خو ورکړه چې خره دې چې ونې ته خېزولي، هغه به بېرته راکته سي. ښه دغه دې هم بلا ورپسې ودرېږه. یا ورته غږ کوي مونږ تا ته رایه درکوو. ګوره د زرګونو خلکو مجمع وه. لیوال صاحب واوره، مونږ تا ته رایه درکوو، تا ارګ ته رسوو، ته به معامله نه کوې، 50% به نه منې، ګلمرجان سره به نیم په نیمه نه منې. دا یې ورته څه نه منم. ولې به یې نه منې؟ د ارګ دې درلاغني ده، دا د تا د پلار ده چې نه یې منې، څنګه در باندې ومنه؟ بیا طالبانو ته څه وایي؟ طالبانو ته څه وایي؟ ته به وایي دا د رښتیاني ولسمشر اکتونه چې وکړي، طالبان دې راسي، څه شي دې وکړي، ادرس دې راکړي، د څه شي ادرس؟ زه ورسره خبرې کوم. ولې ونه او شفتالو سریه طالب تا سره خبرې کوي؟ طالب دومره خدای پاک 18 کاله وینې تویې کړې، سرښندنې وکړې، هغه به راځي له یو شرنګا د یو بې پرتوګي له میړه سره به خبرې کوي، د یو نامسلمانې له میړه سره، له هغه چا سره چې کلمه یې نه ده زده، امنت بالله یې نه ده زده، هغه سره به طالب خبرې کوي. بیا د طالب ادرس غواړې؟ ښه د طالب ادرس تا ته نه ده معلوم. طالب د کابل نه د پانتون استادان جګوي، 4 کاله ځان سره ساتي، دا یې ادرس غواړي. طالب د امریکایانو سره خبرې کوي، خپل 15 بندیان راخوسي کوي، همدغه د افغانستان په خاوره کې تبادله کوي له امریکایانو سره، د بو بریګیډال په معامله کې امریکایانو سره د افغانستان په خاوره کې سوې ده. هلته په قطر کې بندیان خوسي سو، دته یې له ادرس نه ده معلوم. طالب د ارګ دروازې ورته ټکي، دا ورته ادرس دې راکړه. طالب د شوراب او د ګرین ویلج په دیوالونو لکه زمري وروخته، دا ورته ادرس دې راکړه. طالب د ارګ دروازه په دروازه، کوټه په کوټه ورسره جنګ کوي، دا یې د طالب ادرس غواړي. طالب د CIA او د ارګ په موټرو کې ارګ ته ورننوځي، دا یې د طالب ادرس غواړي. د طالب ادرس به زه درخم چې څنګه د کار له دفتر ووتې، څنګه د طالب ناز ده، موقع ته ګوري په دا وچ سر به دې په کالتوس ولې مازغه به در باندې باد کی. طالب ادرس
غواړي یا تا په طالب باندې کوم بل ګمان کړی ده چې طالب به هر څه پرېږدي د شهیدانو ارمانونه امیدونه به تر پښو لاندې کوي راځي به په هر کې به له تا سره یو ځای کېږي این خیال است و محال است و این ارمانت را به گور ببری طالب به له فتح سره راځي له سپین بیرغ سره به زموږ له ارمانونو سره به راځي د شهیدانو د کونډو د یتیمانو له ارمانو له ارزوګانو سره به راځي طالب داسې څوک نه ده چې د 18 کاله جهاد شهادتونه د خلکو وینې دا چاپې دا ډرون دا تکلیفونه دا ټول درته په یو 15 وزارتو درکړي طالب چې معامله کوله امریکایانو سره هیڅ ضرورت د دې نه و چې کرزی راشي هیڅ ضرورت د دې نه و چې اشرف غني راشي هیڅ ضرورت د دې نه و چې دغه لنډغر راشي په کابل حکومتو کې خو لږ تنازل به یې کړی یو څه به یې د امریکایانو منلي وو نن به هم د طالب واکمني وه طالب چې دا هر څه قربان کړه په دې وطن باندې دا یې په دې وکړه چې بد تاریخ یې نه پرېښوده پرون چې طالب بوتان ماتول په دې مات کړل چې سبا ورته څوک بت فروشانو نه وایي د بت شکن لقب د مونږ قبول ده د امریکا ماته خدای د افغانانو په لاس لیکلې وه ځکه طالب ورته پښې وخرولې چې والله که رانه لاړ سې نن د امریکانو ماته د افغانانو په لاس د اسلامي امارت د غازیانو په لاس دا د موږ لاسته راوړلي دي دا به د افغانستان په زرین تاریخ کې لیکل کېږي دا به د نړۍ مسلمانانو ته یو یادګاري چې هغه مظلومه افغانانو چې په پښو یې چپړکې نه وې توپک زنګین و مرمۍ او کالتوس نه درلوده هغه د امریکا امپراتوري و د امریکا B-52 او ناټو ته ماتې ورکړه دا افتخارات د موږ لپاره بس دي مرګ دی وي د غیرت مرګ دی وي زه ارګ څه کوم چې زه غلام یم زه دفاع وزارت څه کوم چې زه مزدور یم زه پارلمان ریاست او وکالت څه کوم چې زه د ارګ له سفارت نه رهبري کېږم زه وچه ډوډۍ خورم 3 ټیمو کې یو ټیم خورم آزاد او خپلواک افغانستان غواړم چې واک او اختیار مې په خپل لاس کې وي د مشرانو په لاس کې مې وي خارجه پالیسي مې په خپل لاس کې وي سبا مې بچیو ته د پلار د غلامۍ ته پیغور څوک ورنه کړي زه داسې تاریخ نه پرېږدم د موږ مشران دا تاریخ نه پرېږدي والله العزیز که د مادیاتو وږي یاستو یا یې پروا لرو نس د مړیږي یا په جوارو په ډوډیو یا د شلشمو په سابو او یا د خرو په غوښو باندې ولې مردارې غوښې ته اچوم ولې د دغه ملت غوښې وخورمه ولې د دې ملت په 4.5 کیلو غنم ورکړم او خپله کبابونه وخورم د دې ملت بچی جوالي په اوږه پړی روان ستا خبیث بچی ښوونځي ته پتلون کړی روان خاورې په سر به زما او ستا تروند ماټن کم شي دا ارمانونه مو ګور ته ویسه چال خورو چې لینګ ده درته بیا هم درته وایم د کابل د مزدوري ادارې د امریکایي جاسوسانو د بلیک واټر د نوکرانو ټولو سیاسونو ته ټولو ویندیانو ته چې لینګ ده راسئ د شهاب لیوال صاحب د قاري صاحب سعید له ما سره بل ورور سره د تاسو په خوښه تاسو په میډیا کې خوښ کړئ صاحب خیبر سره بل سره که چېرته تاسو دلایل ویلې تاسو هغوی پړه کړل د موږ جهاد هم مردوده که د تاسو په اصطلاح باندې دا جهاد نه د امریکانو شتون مقانوني که دغه ملک چې اشغال سوی تاسو په دلایلو ثابت کړئ چې نه د اشغال لایف خپرونې در پاتې زه درنه خدای په امانه یې کوم نسته په تاسو کې دا تریخی نسته د تاسو دویمه خبره خور مور کنځلې بیا چې بند پاتې دا جګړه استخباراتي ده نو جګړه خو مونږ هم وایو چې استخباراتي ده مونږ هم درته وایو د CIA مزدوران یاستئ مونږ هم درته وایو د بلیک واټر نوکران یاستئ مونږ هم درته وایو چې د CIA او د نړۍ او د ګاونډیانو استخبارات په تاسو کې غرق دي تاسو لوبوي فرهنګي یرغل کلتوري یرغل دیني یرغل نظامي یرغل هر څه ته تاسو غاړه ایښې ولې تاسو د دومره ظلمونو باوجود د ایران سفیر احضار نه کړه د ملک نه مو نه شړه ولې مې یو احتجاج ورته ونه کړه ولې یو افغان زخمي دی تاسو په مخ کې په کټ کې زولانه شوی پروت تاسو آزاد نه یاستئ یو مو د یو غلام ده بل مو د بل غلام ده ټوله دنیا دلته غلامان راټول شوي او د تاسو ګیلم به نور ټولیږي یو برش شپټ بس چونه به در باندې وهو دا تور مخونه در باندې سپینوو غم مه کوئ په دې تورو مخو موږ تاسو سره نسو کولی چې په یو میز کښېنو سرتیری د شرونګا سرتیری السلام علیکم مایک د خلاص کا سرتیره او دا بل خو بیا راغلی دا موږ لیدلی هم نه دا واله که دا چې جګی لګیتیاب سره که دا کنځلې کوي دا سیار المنده دا کنځلمار ده او
دا ډاس سره کنځلې کوي ریډي ورته اوسېږه ځکه دوی د خرو غاښې خوړلي دي دوی په انسانیت نه دي دوی ته وای ملا نصرالدین خره ته عزت ورکړی و ښه لیوال صاحب خر بام ته خېځولی و چا ورته ویلي ولې وای قدر ورکوم نن یې ډېر کار کړی هغه د شپې نیمه شپه سوې خره په بام کې لغتکې شروع کړي بام یې سوری سوری کړی اوس ملا نصرالدین بیچاره یې کته کولی هم نسي بام یې سوری کړی خر له هغه نه کته رالوېدلی ده بام یې ورته په بل مخ کړی نو هغه خلکو ته ویلي وایي چې خره ته څوک عزت ورکوي دغه حال دوی ته څومره جناب علي ووایه محترمه تانه جار تانه قربان سم یو دم غر وهید د بیرا منډۍ اوت پنجاب اوت ایران به ورته پاتې سم ښه سرتیری کته که سرتیری نه غږېږي سرتیری نه غږېږي دا بل ورځ چې کرونا نه ډارېږي دا به راجیب سلام زما غږ شته او ستا غږ شته مهرباني وکړه زما غږ شته مبین لاله او غږ دې شته وروره غږ دې شته سرتیری وروره غږ دې شته قربان دې شم ولې نه غږېږي ښځه سرتیری به لږ بل چاته نوبت ورکړه زه به لږ دا ښځه مونږ خو ورور ته واخ ورکړئ دغه ته فیض الله وروره ته انتظار وای فیض الله وروره دا سیار څه شو سیار هلمندی څه شو ته راسئ زه نن تا نه بڼک کې وباسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم ستړی مه شې وروره بس نور هیڅ نه وایم جنرال صاحب مبین صاحب زه نه ته اشتباه کوې څنګه ته نه نو څوک اورې اورم بس خالی تا و مبین صاحب نوبت زما دی سلام وعلیکم سلام سلام عزت زنده باد خدای پامان مننه ښه دغه نه ده ملګرو ډېر په بښنې سره دا سیار هلمند نه و د بل چا نوم چې ږدی اوس به مې نږدې په بلیک لیست کې راچولی وروره طالبانو بلیک لیست خو بیا درته معلوم ده چې یو سړی ورولوېده بیا دې ځان سپین کړی واخله به وروره که څنګه لیوال صاحب دا سیار هلمند نه و ډېره بښنه غواړم زه سبا بیا راشه سیار هلمند ده خو په دغه نوم مه راځه وروره دغه نوم نه د موږ سخت نفرت ده ښه دغه بل ورور نوبت ده مهرباني وکړه فیض الله وروره تاسې مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ السلام علیکم مبین صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله شهاب صاحب زه ډېر څه ویل نه غواړم زه صرف د ستاسو نمبر غواړم ما خپل زړه نه تاسو ته څه ویستي ما باندې ډېر ګران یې تاسو او بس صرف د واتساپ نمبر او کومه بله شماره دي ما ته راولېږه چې زه تا ته په خپل لاس باندې هغه ما چې څه زړه نه ویستي هغه تا ته در ورسوي پاک مو عزت وکړه واتساپ شماره خو په لایف خپرونه کې نشو درکولی د لیوال صاحب ما ډېر سایډونو ته میسیجونه م کړي دي خو چا جواب زه یو کار کوم قربان دې شم زه د تا د آی ډي تصویر اخلم لیوال صاحب ته یې لیږم چې تا ته ریکویسټ ولیږي له همغه طریقه به تا ته انشاءالله لمبر ځکه چې ما ډېر سایډونو ته تاسو میسیجونه کړي خو ما ته جواب نه 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 بس دغه د اوس دستي دغه د تا د هغه پروفایل عکس ما واخیسته او انشاءالله د لیوال صاحب لمبر به ډېر زر زه تا ته ولیږم صحیح ده الله مو عزت وکړه قربان مو شمه الله مو په ژوند کې برکت که الله مو په مال کې برکت که ډېره زیاته مننه خیر سي مننه ډېره مننه خیر سي دا د لیوال صاحب والا قسم د دومره مینهوال دي زه خدای څه حیران پاتې یم د تی دا لایفونه بس کوم یاره یو هم د ما لمبر نه غواړي ټول وایي د لیوال صاحب لمبر راکړه خیر سي ډېره زیاته مننه قربان مو شم الله پاک دې دوی اخلاص قبول کړي لیوال صاحب نن د درې کسانو چې تا لمبر یې ما نه غوښته بغیر له دې ستا نه اجازه واخله ما ورکړي دي خلک مخلصینو او ډېر زیات اخلاص ډېر زیات صداقت یې په زړه کې و مې تا لمبر یې ورکړلی الله پاک د دوی سره ښه وکړي لیوال صاحب لایف خپرونه ختمو وخت مو ډېر ووته سبا ته یو ښې خپرونې لپاره به بندوبست وکړو
د ښه پیجونو وعده سوې ده 1,80,000 کسان فالوور لري سبا هغه پیج نه لایف راځو انشاءالله العزیز دا 3 ورځې کې چې پیج موږ ته راکړی خو موږ نوم او عکسونه پکې بدل کړي نو سبا ته غواړو چې له همغه پیج نه لایف راسو د زبیر افغان په نامه باندې څوک ده ښه محمد ولی وروره نن ډېره بښنه غواړم ځکه د تا په حق کې ما لږ زیاتی کړی ځکه نوم دې غلط لیکلی همدا سزا درته باس ده سبا دې بیا په لایف خپرونه کې راخلم صحیح ده خدای دې وکړي چې خفه شوی نه ځکه مونږ لایف خپرونه نور ختمو لري زه د پروفایل او همدغه ده محمد ولی وروره د زړه له کومې بښنه درنه غواړم د یو ډېر خبیث افغان شک مې په تا ځکه وکړه چې تا د هغه نوم لګولی و نو بښنه درنه غواړم سبا لایف خپرونې کې انشاءالله په همدې پروفایل په همدې نوم باندې چې راشي زه به تا ته وخت در کوم ولو که ته د موږ مخالف زه اوس تا نه یم خبر ولو که ته په موږ انتقاد لري خو د موږ افغان ورور په سر سترګو احترام درته لرو چې هر رقم سوال لري انشاءالله تا ته به جوابو محمد ولی ورور دغه داسې ویې ګورئ خالي سبا ته به انشاءالله تاسو سره په لایف خپرونه کې موږ بهترینه بحث لرو صحیح ده خفه خو نه یم محمد ولی وروره بل چا شک مې در باندې کړی هر افغان مې د زړه سر ده خو ګوستاخ سړی نه منم نوم د هغه نو ما شک وکړه خیر اوسې ډېره زیاته منم په الله مو سپارم محمد ولی ورور قربان مو شم الله مو عزت وکړه د تاسو له مینې نه د تاسو له خلوص نه موږ ټول افغانان یو فاصلې به ختموو نفرتونه به ختموو هغه خلک چې د موږ د افغانانو ذهنونه خراب کړي هغه د بخښلو نه دي چا چې په میډیا زهر شیندلي هغه د بخښلو نه دي چا چې د موږ ملت ځورولی ده چا چې طالب ته تروریست او وحشتګر ویلی چا چې امریکانو ته دوستان ویلي هغه د بخښلو نه دي ګورئ فکر مو سیږي دغه خلکو چې 20 کاله د موږ افغانانو په ذهنونو کې زهر وشیندل د موږ افغانانو په خپلو کې سره واچول طالب د دې ملت دښمن معرفي که امریکان موږ ته دوستان معرفي کړل دا د رسنیو خیانت او غداري وه اجازه ده لیوال صاحب خدای پامانۍ کوو ډېره مننه لیوال صاحب قربان مو شم ملګرو چې چا موږ سره په دې لایف خپرونه کې مرسته کړې همکاري کړې لایف شیر کړی موږ سره ناستو قیمتي وخت کړی سټوډیو ته راغلي چاته وخت نه ورکړي ټول نه بخښنه غواړو الله مو عزت وکړه چې چا لیوال صاحب سره مینه کړې له موږ سره دې ټولو ملګرو سره اخلاص صداقت الله دې په خپل دربار کې قبول کړي الله مو په مال او مال کې برکت واچوي الله مو د حلال روزي خاوندان که بچي مو الله نه کماله لوی که او الله د اسلامي نظام راولي دا ملت د عام خلکو عام مسلمانانو چې کومه قرباني ورکړې تاریخ دا نه هیروي هیڅ کله مسلمانانو د افغانستان عام او غیور ولسه هغه قدم د نیکۍ چې تاسو د طالبانو سره اخیستی دا به نه هیریږي کیدای شي په معمولي شي باندې په معمولي کومه خبره تاسو ځورول سوې موږ درنه بښنه غواړو راتلونکی نظام مشران دې موږ به انشاءالله تاسو نه بښنې غواړي د تاسو خدمتونه د ستایلو تاسو وایي چې مجاهد ته شپه ورکوله د عام ولسو چې مجاهد په کور کې ساته د عام ولسو چې مجاهد ته ډوډۍ ورکوله د عام ولسو د مجاهد تر څنګ ولاړو دا ګوره دا قرباني د تاسو ګوره مایوسه نه سئ دا د هیرولو نه دي د تاسو تندي د ښکلولي تاسو چې اسلامي امارت سره کومه وفا کړې کومه مینه مو ورکړې کومه قرباني مو ورکړې د یو مجاهد په سر باندې تاسو کوم تکلیفونه تیر کړي دي هغه موږ ته معلوم دي د موږ له یاده نه دي وتلي وایي تش لاسه ته مې دښمنې انشاءالله که خدای واخ راوسته تاسو به موږ په خپلو سرونو په خپلو ولو ګرځو د تاسو قدمونه د ښکلولو دي تاسو د مجاهد خدمت کړی تاسو نه هیڅ چا ویره نه ده کړی مجاهد مو ساتلی د مجاهد شهید مو انتقال کړی زخمي مو انتقال کړی د دې ولس هره ښېګڼه د ستایلو ده مجاهدینو د ولس ښېګڼه له یاده ونه باسئ ټول هغه مجاهدینو او غازیانو باندې غږ کوم چې ولس ته دومره مینه ورکړئ چې دوی دا فکر ونه کړي چې په دا سنګر کې ناس غازي د ما زوی د کومې کلیوال ده تاسو هر افغان ته هر کلیوال ته دومره مینه ورکړئ چې دنیا حیرانه شي دا طالب د مینې نمونه ده هیڅ کله ولس تهدید نه کوي ولس ته سترګې سپورې ونه وایي دې ولس ته دومره مینه ورکوي دوی زښته ډېر تکلیف له مجاهدینو او د اسلامي امارت غازیانو سره ویستلی دا ولس 18 کاله انقلاب کې له تا سره کړېدلی یو جای تا سره تکلیف ویستلی ولو که د هغه د کور څوک نه دي شهیدان سوي خو د تا په شهید اوښ کې توی کړي دي د تا په زخمي دردمن سوی د تا په کور باندې چې بې سرپرسته د ولس اوښ کې توی کړي درد یې زړه ته رسېدلی ګوره چې ولس د تا له خوا نه ونه ځورول سېږي مجاهد ځوانه دومره مینه ولس ته ورکړه لکه پلار او مور ته یې چې ورکوي
دومره دا ولس ځان ته رانږدې که لکه پلار او مور او خپل بچي چې نږدې کوي د دې ولس ماشومان د دې ولس تعلیم د دې ولس تربیې د دې ولس صحت ته دومره توجه وکړه لا زیاته توجه وکړه مشرانو باندې غږ کوو چې الله دې موږ ته تاسو ژوندي لري تاسو دې موږ د سر تاج یاستئ په تاسو موږ افتخار کوو د بندیانو په معامله کې د موږ مشرانو ډېرې هڅې کړي ډېر کوششونه یې کړي د لا زیاتو کوششونو په هیله باندې بندیان موږ نه ناامیده نه شي بندیانو ښه خدمات وشي هغه څوک چې د بندیانو لپاره مسؤلین ټاکل شوي د معیوبینو لپاره د صحت لپاره نورو بخښونو کې ټولو ته د لا ښه بریا په هیله باندې اسلامي امارت مشران د موږ د سترګو تور ده په دوی باندې افتخار کوو په دوی ناز کوو په دوی باندې ویاړ کوو چې الله پاک موږ ته داسې مشران راکړي دي الحمدلله ټول علما مجاهدین زندانونه تکلیفونه کورنۍ شهیدان دا یې ورکړي دي موږ مشران داسې نه دي چې له یو پوهنتون او یونیورسټۍ نه راخوښ سوی مشر سوی نه د هر یو قربانۍ ورکړي دا د موږ د سترګو تور ده خو تش لاسه بیا وایم ته مې دښمن یې که خدای وخت راوسته او دا د مشرانو اخلاص مو ولیده د دې خپلو مشرانو مینه مو ولیدله قسم په خدای تاسو به حیران پاتې شئ چې په دې عصر کې داسې مشران په رښتې دي الحمدلله تقوا دیانت صداقت رښتینولي الله دې هغه وخت راولي چې موږ او د مشرانو غېږې سره یو ځای شي تاسو به د ولس د مشرانو مینه وګورئ چې د خپلو بچیو په اندازه باندې هر مجاهد هر ولسي سړي ته مینه یې وار نه کړه بیا ما ته ووایه ډېر صله رحمه مشران مو دي ډېر په دې ملت مین مشران دي ګوره د دې ملت دپاره ارزښت ته ډېرې قربانۍ ورکړې د دې ملت قربانۍ د ستایلو دي د مشرانو د ستایلو دي چې ګورئ څوک مو د مشرانو باره کې غلط نه کړي فکرونه مو در وانړوي چې دا مشر ده نه 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 الحمدلله داسې مشران خدای درکړي ورشئ د کابل د مزدوري مشاهد د سره خو مقایسه کول والله ظلم ده چې موږ د کابل ادارې د مزدوري غلام ادارې مشران له خپلو سره مقایسه کوو دغه مقایسه یې لا ظلم ده خو موږ وایو چې د موږ مشران په نړۍ کې مثال نشته د موږ د مجاهدینو په نړۍ کې مثال نشته د سنگر د غازیانو مولاکه په نړۍ کې مثال د موږ هر وګړی د افغانستان دا بې مثاله دي د دوی مثال څوک نشي وړاندې کولی الحمدلله د امریکا لوی امپراتوري ماته دا د ولس قرباني د مجاهد سرښندنې د مشرانو اخلاصو لله الحمد چې امریکا نسکوره شوه خپل د مشرانو هر امر داسې اطاعت کوئ فرض واجب ده په تاسو باندې د مشرانو له خبرو مه تېروئ دې کې ډېر حکمت ده له موږ او تاسو نه مشران ډېر ښه پوهېږي هېڅوک دې نه مایوسه کېږي که په زندان کې بندیان ناست دي هغوی ته وایو چې مایوسه نه شئ مشران د تاسو د خدمت لپاره ټاکل شوي که مریضان دي لاسرسی په وخت نه کېږي مایوسه کېږئ مه انقلاب ده والله د مشرانو په زړونو کې ځای لرئ سنګر غازیان دي که چېرته تاسو کوم دلګی